تجربه وي د مینې سره، په هماغسې اساس باندې د دې تعریف کوي. ځینې خلک ډېر بد ورپسې وایي، ځکه چې هغوی د مینې نه بدې خاطرې لیدلي یا یې په ژوند کې مشکلات لیدلي. ځینې خلک بیا ټوله دنیا، ټوله نړۍ مینه بولي. یا مثال د خبرې عقل دی. ځینې خلک د لګام په حیث باندې عقل ته ګوري چې دا یو واګي دي د انسان لپاره. ځینې خلک د ازادۍ په حیث باندې عقل ته ګوري، ریشنلټي، چې په دې کې مکمل ازادي ده د توهماتو نه، د ابهاماتو نه. او وجه دا ده چې عقل انویزیبل دی، نه ښکاره کېدونکی شی دی، مینه نه ښکاره کېدونکی شی دی. نو په دې خاطر چې کوم فلاسفه هم تېر شوي دي، هغوی هر هغه څیز چې هغه نه ښکاري د هغې په باره کې خپل د ذاتي تجرباتو پر اساس باندې تعریفات ورته مختص کوي. نو په دې خاطر باندې په غربي فکر کې اوس سیکولریزم د سیکولریزم سلګونو تعریفات دي. مریم ویبسټرز والا یو شی لیکلی دی، یا مثال کیمبریج یونیورسيټي والا بل لیکلی دی، اکسفورډ یونیورسيټي یا اکسفورډ ډکشنري بل لیکلی دی. خو زمونږ استاد صاحب بیا هغه ځیرکتیا به په څه کې وي؟ ځیرکتیا په دې کې ده چې دغه ټول تعریفات چې د مختلفو جهتونو، مختلفو خلکو یا مختلفو ډکشنریان والا کړي دي، د هغې نه موږ او تاسې یو نچوړ راواخلو، د هغې نه موږ او تاسې یو زبده راواخلو، یا یو فهم ترېنه راواخلو، او هغه فهم باندې ځان پوه کړو، او هغه د هغې تعریف وګڼو. تر دې ځایه پورې پوه شوې؟ نو د غربي فلاسفو یا په غربي فکر کې دغه یوه نکته چې دی دا یاد ساتل مهم دي. اوس جدیدیت یا ماډرنیزم چې نننی کوم بحث دی، د دې هم دغسې مسله ده. د ماډرنیزم په باره کې لسګونو نه بلکې په سلګونو باندې تعریفات دي. او بیا ماډرنیزم داسې یو فلسفه ده یا جدیدیت چې دا زمونږ او ستاسې د ژوند ټولو شعبو ته، یوه شعبه نه بلکې ټولو شعبو ته، هغه که ادب دی، که هغه تهذیبي مسایل دي، که هغه مثال زمونږ او ستاسې عقلیت دی، اخلاقیات دي، لټریچر دی، یا څه چې موږ او تاسې په ژوند کې وینو، دې ټولو ته شامل دی. ځکه په دې ټولو څیزونو کې موږ او تاسې یو ټریډیشنل روایت لرو، یا یو ټریډیشنلیزم یا یو روایت موږ او تاسې لرو. مثال د خبرې اخلاقیات دي. یو اخلاقیات د جدید انسان دي، د معاصر انسان دي. لکه دا اوسني ځوانان موږ او تاسې ګورو که نه، اوس وخت کې زه یو لنډه په اسانه انداز باندې زه تاسې پوهول غواړم په دې موضوع کې. یو سړی مسافر دی، کلي ته لاړه. زه څه وخت مخکې لاړم لغمان ته، یو کلي کې مسجد و، مسجد ته لاړم د شپې لمونځ چې وشو، نو یو مشر اواز کړ چې مسافر راغلی دي، او مسافر راغلی دي، او بس بیا د هغې نه بعد یو لس اته دقیقو کې دسترخوان ولګېده. د دې کلي چې کوم خلک وو هغې ټولو ډوډۍ راوړلې، خپلې کېښودلې، او د مسافرو سره یې وخوړلې، د هغه سره ګپ شپ شروع کړل، د هغې سره یې خپله دوستي شروع کړله. دغه اخلاقیات چې دا په دې ټریډیشنز کې دي، یا مثال د خبرې په دې کلي کې دي، ایا دغه اخلاقیات په ښارونو کې هم شته دی؟ یا په ښار کې هم؟ لږ یو څو دقیقې وخت راکړې دلته د اذان خلاص شي. صحیح ده؟ صحیح ده جوهر صاحب.
ښه، محترم ورونو وبښئ ډېر زیات. موږ خبره کوله د اخلاقیاتو په باره کې. اوس په دې کلي کې دا مسافر راغلي دي، خلکو ورته ډوډۍ راوړله، مسافر بیخي یعنې د خلکو سره د ورورولۍ او د دوستۍ او یو قسم ته هغه د مینې او د محبت په فضا کې هغه وخت تېر کړ. مسافر یقیناً چې په دې باندې خوشحاله شو. ما دپاره دا څیز تعجب و. وجه دا وه چې زه خپله په ټول عمر په ښار کې لوی شوی یم، په ښار کې مې زده کړې کړي دي، د ښار اخلاقیات ماته معلوم دي. زه پوهېږم که د ښار په مسجد کې یو مسافر 2 مسافره راشي او 10 میاشتې هم تېرې کړي هغه، نو زه به یې ونه پېژنمه. یا مثال له خبرې، زه چې اوس په کوم ځای کې ژوند کومه، دا ډېر جدید دی یا عصري دی په نسبت زموږ او ستاسې د وطنونو. دلته زه خپل ګاونډی تقریباً کال یا 1 کال یا 1 نیم کال پس وینمه. یو ورځ زموږ یو ګاونډی و په همدې چې کوم بلډینګ کې زه اوسېږمه، یو 2 چته پورته د هغوی کور و، پلار یې مړ شوی و. ما ته 4 ورځې بعد معلومات وشو چې دلته کوم مړی شوی دی. دا وجه څه شی ده چې دا زموږ او ستاسې د اخلاقیات دا بدل شو، د ټولنې د مینې تصور بدل شو. یعنې پخوا وختونو کې به چې مینه کېدله که نه، په یو وړوکي خط باندې یو خط په یو سړي به بس هغه به پټ پرې ولیکه، بیا به یې هغه د 10 8 کاغذونو نه او پلاستیکونو نه تاو که، هغه به یې خپلې کور ودانۍ ته ولېږه. بیا به یې هغه کور ودانۍ چې دی، چې کله به هغه خط ورسېدو نو اول به یې مور او پلار کاته، بیا به خلکو کته، بیا به یې هغه کور ودانۍ ډېر داسې په مینه باندې خط ساتلی و. یا به مثال له خبرې په کور کې به یو د خپل چې کوم شریک حیات دی، خاوند دی، د هغه به یو څه نښه وموندله، نو هغه به ډېر یو کیفیت به و هغې سره. د مینې هغه تصور هم بدل شو او هغه خطوط چې پخوا به لېږله کېدل، اوس خطونه ساتله کېدل، په دې خاطر باندې چې د خط هغه کیفیت او د میسج هغه کیفیت چې دی هغه بدل دی. پخوا وختونو کې د مینې تصور څنګه و، دا زه دا خبرې په دې خاطر باندې کومه چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې زما د خبرې هدف څه شی دی، چې د ټولنو کې دا بدلونونه څنګه راغلل. پخوا وختونو کې به یو کال 1 نیم کال کې یو چا سره اړیکه کېدله، بیا به چې دی هلک هم د رنګه تور و، په د ګودر په غاړه به هم داسې ډېر د ډاره نه شو ګرځېدلی، ځکه چې د ګودر په غاړه به کوم هلکان ډېر ګرځېدل هغه به بدنام و. کلي کې لارو کوڅو کې به څوک ډېر نه ودرېده که نه، هغه ټولو نه چې کوم ښه عاشق به و هغه به ځان ښه حیاداره ثابتولو کوشش کو، په دې خاطر باندې چې سبا که چېرته رشته یا دغه چا پسې ولېږي، نو تر څو هغوی ورته ونه وایي چې ته خو به ټول ورځ د کوڅو په سرونو کې ولاړ وي یا به د کلي په دغه کې ولاړ وي، ګودرو پسې به ګرځېدلې، نو یو قسم ته حیا به خلکو ته ورتلله. خو اوس وختونو کې دا د مینې تصور چې دی دا شروع شوی دی. نو پخوا وختونو کې به دا پراسس چې دی 20 کاله نه، خو 15 کاله، 6 کاله، 4 کاله دا خو به خامخا و. اوس وختونو کې پس یو هفته کې شروع شي، په یو هفته کې چې دی هغه خپل هغه اخري حد ته مو رسېږي، په یو هفته کې چې دی هماغه هفته کې دا خپل اختتامي مراحلو ته هم داسې ډېر ورنږدې شي او هغه تصور مکمل بدل شوی دی. دغه تصورات په ټولنو کې څنګه بدلیږي، دغه فکرونه چې دا د اخلاقیاتو په باره کې دي، دا مثال له خبرې د دین په باره کې دي، دا د لباسونو په باره کې دي، دا د خوراکونو په باره کې دي، دا څنګه بدلیږي؟ آیا دا په خپله باندې بدلیږي، دا ټولنې په خپله باندې داسې روانې دي او که نه د دې تر شا یو میکانیزم دی یا یو څوک ټاکي یا د دې تر شا یو فلسفه ده؟ نو قدرمن ورونو، د دې تر شا فلسفه ده، دا په یو میکانیزم باندې کېږي، په اصولو ضوابطو باندې کېږي. دا ته چې نن څه یې، دا ستا چې نن کوم اخلاق دي، دا کوم غوښتنې دي، دا کوم رنګونه چې دې خوښېږي، دا کوم موسم چې ستا خوښېږي، په موبایلونو کې دا کومې والپیپرې خوښېږي، د موبایلونو کوم کورونه دې خوښېږي، یا کوم خوراکونه اوس ستا دا پیزا ده او دا برګر دی او دا دی او دا دی، دا دې خوښېږي، هر د خپل ویښتانو کوم شکل شیپ دې خوښېږي، دا ټول ډیزاین شوي دي، دا یو چا ډیزاین کړي دي. دا داسې نه ده چې ستا په خپله انتخاب کړل، نه، بلکې دا ستا انتخاب جوړ کړلی شوی دی، یو چا جوړ کړی دی. دا زموږ او ستاسې په کورونو کې که موږ وګورو 20 کاله مخکې چې مثال کومو ډمانو به 20 کاله مخکې، 15 کاله مخکې به چې ډمانو کوم لباسونه په ډرامو کې اچول، هغې نه به خلکو توبې باسلې چې توبه توبه دا څونه بې حیا خلک دي. خو اوس که وګورو زموږ او ستاسې په کورونو کې دا عام دي. دغه راز نن چې په ډرامو کې ډمانې کوم لباس اچوي په پښتنو ټولنه کې که نه، هغه پښتونخوا کې ځینې دي هغه لیونیان غوندې دي مثال، دغه لباسونه چې دوی کوم اچوي نن، روان 20 کاله بعد به دا زموږ او ستاسې په کورونو کې موږ او تاسې دپاره عادي وي بلکل، او په دې به موږ او تاسې پوه هم نه شو. حتی زموږ او ستاسې کورونو ته به یو سړی هم رانه شي،
یو څوک به هم رانشي، موږ او تاسو ته به دا دعوت هم رانه کړي، خو بیا به هم زمونږ او ستاسې د پریارټیز یا زمونږ او ستاسې د خوښې مزاجونه دا به بدل شي. نو دا ولې بدلیږي؟ حتی موږ او تاسو ته سړی هم نه راځي، موږ او تاسو ته څوک پردی دعوتګر هم نه راځي چې یاره یو امریکایي راته ووایي چې وباسئ لباسونه، واچوئ پتلونونه، یا وخورئ دا برګري، یا داسې وکړئ، یا پیزاګانې واخلئ، یا مثال له خبرې د مذهب نه لاس ووینځئ، یا داسې. هېڅوک موږ او تاسو ته انګرېز نه راځي، خو بیا هم زموږ او ستاسې د ټولنې مسلسل روانې دي، په دې کې یو میکانیزم روان دی، په دې کې یو سوشل انجینیرینګ روان دی. ګوره اوس موږ د چین طرف ته نه ځو که نه، لکه مثال له خبرې اوس خوراک کوو موږ، هغه دوه ډنګې هغوی راخیستي، هغه واړه واړه اوچکي، او په هغې باندې هغوی مایچې خوري، پکې مختلف شیان پې خوري. موږ او داسې چین طرف ته نه ځو، هند طرف ته موږ او تاسې نه ځو چې مثال د خبرې د کیلو هغه کم تاکونه هغې پاڼې، په هغې پاڼو باندې چې دی دال او وریجې واچو، هغه بیا سره ولاړو او ګوتې هم چې دی تر اخره پورې ولاړو، بیا هغه شان خوراک کوو. یا موږ او تاسې د کوریا طرف ته نه ځو، بلکې موږ او تاسې چې ځو یوازې او یوازې برطانیې او فرانس طرفونو ته ځو. زموږ او ستاسې د هوټلونه که نه په دې کابل کې مثال د خبرې بخارا هوټل دی، یا ضیافت دی، یا یمي پیزا دی، یا دا نور، په دې کې دې ته که تاسې لاړ شئ ویې ګورئ، نو په دې کې هغه لایټنینګ دوی لګولی دی، هغه کم برقونه چې دوی لګولي دي، یا کم انداز سره دوی چوکیګانې جوړې کړي دي، دا هوبهو هغه چوکیګانې هغه انداز دی چې دا د فرانس یا د برټش برطانیې چې کوم انداز دی د هوټلونو، په هغه انداز باندې دا جوړ شوی دی. وجه چې شي د وجه دا ده چې د ټولو خلکو پریارټیز یا د خلکو خوښې چې دی هغه طرفونو ته دي. اوس نشو کولی چې هوټل والا باندې اعوذ بالله ټاپه ولګو چې ته کافر یې. نه، هوټل والا د دې دپاره جوړ کړی دی چې هغه د خلکو خوښو ته کتلي دي، زه به څنګه خلک زیات جذب کړم. د خلکو خوښې چونکې هغه دي، نو ځکه ورته دوی هغسې ماحول هم جوړ کړی دی چې په خاموشۍ باندې لګیا یې هوټلونو ته ور دننوځي، استقبالیه کې درته سړی ولاړ وي او په یو کلاسیک انداز باندې، په یو مثال له خبرې یو پرسټیج انداز باندې تا ته سلام واچوي، او بیا د ځان پسې روان کړي، او بیا داسې ډېر په نرم انداز کټ الفاظ درته ووایي، او د درې خبرې در سره وکړي که نه، او په ډېر سیریس انداز باندې ته لکه ته بیخي یعنې داسې محسوسوئ لکه یو فلمي صحنه غوندې چې نړیوالو هوټلونو ته تاسې لاړ شئ، د نړیوال چې کوم مشهور برانډونه د هوټلونو، نو هوبهو تا ته هغوی داسې یو فیلینګ درکوي. دا ټول د کوم ځای؟ دا ټول برټش فیلینګ یا ټول برطانوي یا فرانسي. نو دغه عادات په دې ټولنو کې چې راځي، دا په یو څو اصولو باندې راځي. دا میکانیزم دا ټولنه چې بدلیږي که نه، پخوا به خلکو یو پلار به او هغه زوی به و 50 کلن 30 کلن 40 کلن زوی به کنځا به ورته وکړه، دغه به ورته وکړلې که نه، نصیحت به ورته کوو، بیا به کنځا هم ورته وکړه، هغه زوی به لاړه لمنه به یې وڅنډله، سټ به یې وڅنډه چې زه اوس پلار ته یې ونه ویې کړه، هېڅ خبره نشته دی. سبا به ورته بیا پلار ته ټول سر ناست و چې یاره پلار دعا راته وکړه، یا پلار مثال له خبرې یا دادا یا لالا دغسې کار دی، دا مشوره، هغه خفګان به د دوی تر منځ نه راته. اوس که چېرته یو مشر ورور یا یو پلار خپل زوی ته 3 دقیقې نصیحت وکړي، نو د زوی نه سم سلنډر پرې جوړېږي. سلنډر نه بلکې هغه دغه لکه ګازي ډبې د لاندې چې ته اور ولګې او بس یو 15 دقیقې نصیحت وکړي، د هلک رنګ هم سور شي، د ځوان رنګ هم سور شي، غوږونه هم سره شي، او د هغې نه بعد یو ګړز وکړي پاڅېږي، یا پلار ته یو تیزه خبره وکړي، یا په مجلس کې یو ځوان ناست دي او هغه چې دی پخوا به چې دی په ساعتونو ساعتونو باندې دا کلیوالو ګوره د کلیوالو دیرو ته چې تاسې لاړ شئ، په ساعتونو ساعتونو باندې هغوی لګیا خبرې کوي. اوس ځوانان چې تاسې د ښار طرفونو ته وګورئ، نو هغوی څنګه په دې حجرو کې ناست دي چې 3-4 خبرې وکړي، نور موبایل د جیب نه راوباسي، زړه یې تنګ شي او بس دیوال ته ډډه وهي، چې 2-3 دقیقې خاموشي شي، ځوان مجبور شي چې یو بې عقله خبره وکړي، یا یو بې عقل حرکت وکړي، یا ځای په ځای مجلس پرېږدي پاڅېږي. حوصله نه وي، حوصله هغه فکر یې بدل شوی دی، اخلاق یې بدل شوي دي. دا یوازې هغه د مجلس خبرې ما تاسې ته وکړئ، یا د اخلاقیاتو خبرې موږ تاسې. پخوا به چې دی پلار و، اوس مالداره پلار دی، غریب پلار هسې بوج دی، غریب پلار پیغور دی. پخوا وختونو کې دا پیغور نه و. دا سوچ دا فکر زموږ او ستاسې د دې ځوان نسل چا بدل کړ؟ ولې بدل شو؟ موږ او تاسې فکري مبارزین یا هغه خلک چې هغه فکري مبارزه کوي، هغه خو فلانکې کفر دی، ډنګری زنده‌باد، فلانکې مرده‌باد، او دا فکري مبارزه داسې د فکر په فکر ماتېږي، تبر په تبر ماتېږي، دا خبرې موږ او تاسې کوو.
خو د دغه بنیادي میکانیزم چې د ټولنې څنګه بدلیږي د دې په باره کې موږ او تاسې تفصیل نه وایو، د دې په باره کې موږ او تاسې ځوانان نه آګاه کوو. نو په دې خاطر چې کله یو مرض باندې خلک آګاه نه شي، تشخیص ونه شي، یو سړی مریض دی دغه تشخیص ته ونه کړي نو دغه علاج به ته څنګه کوې؟ چې کله تشخیص وکړې نو ته علاج کولی شي که نه. نو په دې خاطر باندې موږ به کوشش کوو چې په دغه خبرو باندې مختصرې غوندې خبرې وکړو. د دې درې عوامل دي ښه. یو زموږ او ستاسې عقل دی، رشنلټي ده. موږ او تاسې ته چې یوه خبره په کوم انداز کې وړاندې شي په هماغه انداز کې موږ او تاسې منو. که مثال یوه خبره په ډېر عقلي انداز کې موږ او تاسې ته وړاندې شي نو موږ او تاسې په ډېر عقلي انداز کې منو. که مثال د خبرې یوه خبره موږ او تاسې ته په لږ عقلي انداز کې وړاندې شي نو موږ او تاسې په لږ عقلي انداز کې منو. صحیح ده؟ یو شیز عقلیت دی، رشنلټي ده. د ټولنو عقلیت چې کله بدل شي نو هغه ټولنې ورسره یکسر بدلیږي. اوس د ټولنو عقلیت څنګه بدلیږي؟ چې کله هم یوه خبره ډیر ریشنلایز وي موږ او تاسې دپاره، په هغې کې توهمات کم وي، په هغې کې عقاید کم وي، نو هغه ټولنه موږ او تاسې دپاره زیاته ریشنلایز وي، یا هغه خبره موږ او تاسې دپاره زیاته ریشنلایز وي. لکه مثال زه تاسې ته یو خبره وکړم. زه تاسې ته وایم چې دا ګیره چې دی په دې باندې ټکس اخیستلی کېده. اوس د دې په باره کې زموږ او ستاسې په ټولنه کې دومره شعور یا دومره پوهاوی نشته دی، بلکې دا موږ او تاسې دپاره یو عام څیز ښکاره کېږي، یو دغه څیز ښکاره کېږي. خو که چېرته زموږ او ستاسې په ټولنه کې ځینې داسې خلک چې هغوی د فکر نه متاثر، غربي فکر نه یا سیکولر فکر نه، که هغه ته دا ووایي چې یاره یو وخت کې به په ګیره باندې ټکس به اخیستلی کېده، نو هغه ته به دا ډېره زیاته خندونکې خبره ښکاره شي چې یاره دا ټکس اخیستل هم دا ممکنه ده او که نه. خو چې کله همده سیکولر ته دا خبره وکړي چې یاره ته د روس قانون وګوره، کال 1902 یا 1802 یا بیئر ټکس په نامه باندې ته لږ په انټرنیټ کې سرچ وکړه، نو دا به تا ته په ثبوت باندې ورسیږي. نو هغه چې دی چې کله په ثبوت باندې تا ته ورسیږي نو ته به بیا هغه به تا سره مني، سیکولر به تا سره مني. وجه چې شي د وجه دا ده چې د هغه عقلیت په دې باندې خلاص شو، یا ریشنلټي په دې باندې خلاص شوه. هغه په حیث د یو فیکټ یا په حیث د یو حقیقت دا خبره درک کړله. دې نه مخکې هغه په حیث د یو فیکټ نه، بلکې په حیث د یو عقیدې چېرې په ټولنه کې یو خبره شایع شوې ده او خلکو ومنله. تر دې ځای پورې تاسې پوه شوئ. زه پوهېږم چې تاسې به تر دې ځای پورې 10% هم نه پوه شوي، ځکه چې دا تصور لږ سخت تصور دی. خو زه کوشش کوم چې په اسانه انداز باندې نور هم تاسې ته وړاندې کړم، چې دې نه هم اسانه کړم چې تر څو تاسې په دې باندې مکمل ورسېږئ. یا مثال دین دی. دین کې موږ او تاسې ته یو خبره کوي چې مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج واقعه ده یا د معراج حدیث ده. اوس موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو چې په دې دنیا کې معراج په سیر باندې واقعه موږ او تاسې نه ده لیدلې. دا خبره زموږ او ستاسې دپاره د یو عقیدې څیز دی، معجزه ده. یا مثال د خبرې سپوږمۍ دوه ټوټې کېدل، یا مثال نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چې کوم دي، دا موږ او تاسې دپاره عقاید دي. اوس که چېرته یو ځوان مسلسل هغه د یو داسې ملګري سره کیني پاسي چې هغه ده ته وایي چې یاره یوازې، یا د ده د ذهنیت دا جوړ کړي چې یاره یوازې هغه څیزونه منل پکار دي چې موږ او تاسې محسوس کولی شو یا موږ او تاسې کتلی شو، د ده ذهن په دې باندې قانع کړي یا د ده ذهن په دې باندې جوړ کړي، نو د هغه دا صحبت یا ملګري چې کال 2 کاله 3 کاله 5 کاله دی ورسره کیني پاسي، د هغې نه بعد به ده دپاره دا یو ډېره حیرانونکې خبره ښکاره کېږي چې یاره څنګه دا سپوږمۍ 2 ټوټې کېدلی شي؟ دا خو ناممکنه ده، دا خو د هیومن بینګ یا د انسان په واک او اختیار کې خو دا شی نشته دی، انسان خو دا شی نشي کولی. صحیح ده؟ خو که چېرته تاسې یو هغه شخص چې هغه دیني علومو سره وابسته یا علم لري، پوهه لري، دیني علومو په باره کې ملای یا عالم یا قاري یا عام مسلماني، که هغه ته دا خبره وکړي نو هغه تا سره دا خبره بالکل مني. وجه دا ده چې د هغه عقیده جوړه ده یا د هغه دینداري جوړه ده. نو تر دې ځایه پورې تاسې پوه شئ چې کله په ذهن باندې ریشنلټي غالبه شي، عقلیت پې غالب شي، نو هغه څه کوي؟ هغه ټریډیشن ماتوي.
روایت ماتي، عقیده ماتي، چې مثال له خبرې یو څیز عقیدوي دی، هغه عقیده ماتي چې کله پې عقلیت غالبه شي. نو په دې ترتیب باندې کله نه کله په ټولنو کې یو سړی راپاڅېږي په یو ټولنه کې، مثال له خبرې یو کلي کې یو سړی راپاڅېده، هغه دا خبره کول شروع کړل چې یاره یوازې هغه څیز منل ضرور دي چې هغه په حواس خمسو باندې موږ او تاسې محسوسوو، او هغه څیزونه پرېښودل پکار دي چې هغه عقیدې سره اړیکې لري، عقیدې سره تعلق لري، اعتقادات پرېښودل پکار دي. دې سړي مخالفت به په اوله کې شروع شي، یو میاشت، 2 میاشتې، کال، 2 کاله، 15 کاله. ورو ورو به د ده ځینې شاګردان پیدا شي، ورو ورو به د دې شاګردان پیدا شي. دا سړی به یو وخت مړ شي، د ده په ژوند کې به د ده مخالفتونه کېږي، خو چې دی مړ شي د ده شاګردان به بیا دومره قوي شي چې هغه به یو ټولنه، یو ډله، یو تنظیم. په همدې ترتیب باندې په اروپا کې په کال 1800 کې، 1800 نه بعد، 1900 نه بعد یا 1800 نه مخکې ځینې فلاسفه پیدا شول چې هغوی د دې ژوند په باره کې، د ژوند د مختلفو اړخونو په باره کې دا خبره رامنځته کړله چې دا ټریډیشنز یا زموږ او ستاسې د اعتقادات چې دی دا عبث دي. اروپایانو ته یې ویلې، خپلو اروپایانو ته هغه مفکرینو دا خبرې وکړلې، لکه په دې کې جان لاک شامل دی، په دې کې والټیر شامل دی، یا مثال د خبرې په دې اخري یورګن هیبرماس، اخري چې کوم د جدیدیت یا د مډرنیزم فلسفي دی دا پکې شامل دی، یورګن هیبرماس. نو هغوی خپلو ټولنو کې خلکو ته ویل چې دا اعتقادات چې د عیسایت کوم دي دا پرېږدئ. خپلو خلکو ته ویل چې دا تاسې کوم لباسونه اچوئ آیا واقعا دا عقلي دی او که نه، د دې نه لږ سپک لباس واچوئ، لږ د دې نه ښایسته لباسي، لږ مثال د ښځې ښایست پکې ښکاره کېږي، یا مثال لږ په وزن کې کم وي، دا عقلي دی. زیات وزن ولې ځان سره وړئ، یا ولې داسې رنګونه تاسې انتخابوئ چې هغه ډېر داسې په سترګو باندې ښه نه راځي. نو د لباسونو په باره کې چې دی جدیدیت راغی، ماډرنیټي راغله، او هغه لباسونه چې هغه ټریډیشنل و، پخواني و، هغه په ختمېدلو باندې شول. په همدې ترتیب باندې زموږ او ستاسې په ټولنو کې هم چې کله 2 سوالات د ښځې مخې ته راشي، یو دا سوال راشي چې یاره د خاوند مخې ته کوم لباس خوندور دی، ښایسته دی، یا یو بې حیا ښځه ده او د هغې مخې ته 2 قسمه لباسونه کېښودلی شي چې په یو قسم لباس کې هغه بالکل محفوظه، پټه، د هغې ښایست پکې پټ وي، یو قسم هغه لباس وي چې د هغې ښایست پکې ښکاره کېږي او خلک دې ته کوي چې دا څونه ښایسته لباس یې اچولی، دا څونه ښایسته ښکاره کېږي، د دې هغه عظمت بیانوي، یا مثال له خبرې وایي چې دا څونه یعنې فټ وجود لري یا څونه ښه وجود لري. نو چې کله د یو بې حیا ښځې مخې ته دواړه لباسونه کېښودلی شي، نو دا ښځه به په دې باندې فکر کوي. اول نمبر لباس کې چې دی دا هغه احساس نشي درک کولی، نشي اخیستلی چې کوم د بې حیا لباس کې دا اخلي، چې کوم دې ته خلک ګوري، دې ښځې ته د دې خلکو د نظرونو نه یا د دې خلکو د دې توجه نه، اټینشن نه دا خوند اخلي. اوس هم په اروپایي ټولنو کې یا په غربي ټولنو کې یا په هند کې چې دا شوګانې کېږي، غټ غټ پروګرامونه کېږي او دا ښځې او دا ډمانې ممانې ورځي ورته، نو په دې کې یو اصطلاح کارولی کېږي چې یاره فلانکۍ خو شو ویوړله. معنا چې شی ده، معنا یې دا ده چې فلانکۍ په دې شو کې داسې لباس اچولی چې د ټولو خلکو توجه او تمرکز په دې باندې و. نو چې کله د یوې بې حیا ښځې مخې ته دواړه لباسونه کېدی، یو هغه لباس چې هغه روایتي د پخوا راهیسې، لکه مثال له خبرې هغه ګنګوتي قسم ته پرتګونه د کوچانو، زمونږ کوچان چې کوم لباسونه زنانه اچوي که نه، یا امبریلا لمنې یا غټې لمنې یا حیادار لباس غټ پړونه، او یو ورته یو لباس کېده چې په هغې کې وجود ښکاره کېږي خو د خلکو اټینشن پکې، د خلکو توجه یا تمرکز پکې. نو یوې بې حیا ښځې دپاره به کوم یو لباس عقلي، کوم یو لباس به د هغې دپاره د اختیار وړ وي؟ طبیعي خبره ده چې هغه لباس په اختیار وړ وي چې د دې پکې خواهش پوره کېږي، د دې پکې د خلکو د تمرکز ترلاسه کولو هغه اصول پوره کېږي، چېرې د تمرکز ترلاسه کولو کې چې دی یعنې زما خواهش دی. صحیح ده؟ نو په دې خاطر باندې دې دپاره به دا عقلیت شي. نو دا به څه شی پرېږدي؟ روایت به پرېږدي، ټریډیشن به پرېږدي. پوه شوې تر دې ځایه پورې؟ دا یوازې لباسونو هغه ترتیب ما تاسې ته ویل، دغه ترتیب سره خوراکونه هم دي، په همدې ترتیب سره علاقات هم دي، تعلقات هم دي. اوس په تعلقاتو کې عقلیت څه شی دی؟
عقلیت دوه قسمه ده. یو خو دا ده چې یو دینداره سړی او هغه د خپل پلار احترام کوي، د مور احترام کوي، په دې خاطر باندې کوي چې ماته پې الله اجر راکوي. یو انسان دی او هغه دا وایي چې یاره اجر خو زه اجر به ماته کله میلاویږي، 80 کاله 90 کاله پس چې زه مړ شم، د هغې نه پس به بیا قیامت راځي او د قیامت نه پس به بیا د حساب کتاب شروع کیږي. نو زه ورته اوس نه ځان ولې ستړی کړم، پرېږده اوس وختونو کې خوند واخله، مور او پلار پرېږده. نو عقلیت د دې انسان لپاره څه شی شو؟ خوند اخیستل، اوسنی خوند اخیستل، سټسفیکشن کول. نو اول نمبر باندې موږ تاسو ویل چې عقلیتونه جوړیږي د مفاداتو پر اساس باندې، او مفادات څه شی؟ خواهش. چې کم یو سیز زما خواهشاتو د پاره زیات مفید او میسر ده، هغه سیز زیات عقلی ده. دا قاعده یاد کړئ، هغه سیز چې هغه زما د خواهشاتو د پاره زیات مفید ده، زما د خواهشاتو تکمیل پکې په ښه ترتیب باندې کېدلی شي، هغه سیز چې دی زیات ریشنل دی، زیات عقلي دی. لکه مثال له خبرې، دین موږ ته وایي چې ال جی بی ټي کیو یا لواطت کول چې ده دا بد کار دی، بدترین عمل دی، یو شنیع ذلیل النوع عمل دی. صحیح ده؟ بیخي لکه ډېر بیکار عمل دی، دین موږ ته وایي. اوس یو سړی دی هغه خپله دې بد عمل باندې روږدی شوی دی. په دې باندې بیا بل وخت کې بحث وکړو چې په دې باندې ټولنې څنګه روږدې کېږي یا څنګه په دې ټولنه کې په دې باندې خلک راوړي. لکه مثال له خبرې په دې باندې ځینې کتابونه، یو څه وخت مخکې ما یو کتاب لوسته، هغې کې دا وایي چې د دې په باره کې زیاتې خبرې کول، یا هغه ملګري چې په دې عمل کې ښکېلي، یا هغه خلک چې هغه د وړو هلکانو سره ناسته ولاړه کوي، یا مثال د دې حتی د دې ویډیوګانې ګورو، نو دغه مردار عمل په دې خلکو کې راتلی شي. خو هغه اوږد یو بېل تفصیلي بحث دی، هغه بیا بل وخت کې وکړو. یو سیکس باندې به یا په جنسیاتو باندې، د پښتنو په جنسیاتو باندې به باقاعده یو پروګرام وکړو چې پښتانه ځوانان د واده نه مخکې او د واده نه بعد په کومو کومو مشکلاتو کې ښکېل دي. اوس په دې جنسیاتو کې هم جدیدیت راغلی دی، په دې کې هم ماډرنیزم راغلی دی. په دې کې ماډرنیزم څنګه راغلی دی؟ په دې کې ماډرنیزم چې یاره عقلي ما دپاره څه شی ده؟ یو لوطي انسان وایي چې ما دپاره عقلیت څه شی دی؟ عقلیت دا ده چې زه خپل خواهش اعلی تکمیل ته ورسوم، زما خواهش پوره شي کاملا. د هغه دپاره د خپل خواهش پوره کول دا عین عقلي شی دی. اوس که چېرته ته هغه ته دا وایې چې یاره دا خواهش مه پوره کوه، دا ګناه ده، دا دین ده، دین وایي چې مه پوره کوه، دین دا وایي چې ته لوطي کېږه مه، ته ال جی بي ټي کیو ته مه ځه، همجنس پاسته کېږه مه، نو د ده انسان به د دین سره ټکراو راځي. دی به بیا وایي چې دا دین غیر ماډرن دی، دا عصري نه دی، دا جدید نه دی، ما دپاره یعنې اوس د حالاتو سره برابر نه دی، ځکه دا زما د خواهش یا زما د اصولو یا زما د لذت په وړاندې یو خنډ دی. نو زه څنګه دین ومنم، یا زه څنګه چې دی د دین په خبر باندې عمل وکړم؟ نو فلهذا دی به څه شی کوي؟ دی به د خپلو خواهشاتو دپاره لارې ګودرې لټوي چې دغه پې عقلي کړي. نو د دې عقلي کولو دپاره به دی د مختلفو لارو نه راتاویږي. لکه مثال یوه سهاره یا یو مرسته به چې دی د ساینس نه اخلي، ساینسي دلایل به ورته ګوري، کوشش به کوي چې د ساینس په ذریعه باندې دا خبر عقلیت کړي. یا به مثال د خبرې کوشش کوي چې د ټولنیز یا تاریخي تسلسل په ذریعه باندې، چېرې دا خو پخوا وختونو کې خلکو کوي هېڅ مشکل نشته دی، هېڅ خبره نشته دی، په پامپیو کې یا په نورو ښارونو کې په پخوا 2000-3000 کاله مخکې ډېر په لوړه کچه باندې کېدل، نو څه مشکل نشته دی. نو دلته د ریشنلټي یا د عقلیت مکمل د جنسیاتو په باره کې بدل شو. پخوا وختونو کې به لکه دغه ترتیبات یا د جنسي عمل به چې کېده، دا به په یو ډېر داسې ډار باندې کېده، یو ډېر داسې خفیه انداز باندې به هم کېده، یا به که ښځې خاوند هم کوو نو هغه به ډېر خو اوس وختونو کې د دې دپاره بیل اوزار جوړېږي، چوکۍ بیل د دې دپاره جوړېږي. په پاکستان افغانستان کې الحمدلله دا مرداري لا نشته دی، خو چې کوم اروپایي هېوادونه دي نو هلته د دې دپاره یو بیل ماحول، د دې دپاره خصوصي چپرکټې، د دې دپاره خصوصي سپریګانې، دواګانې، خواړه، د دې دپاره حتی یعنې څه د دې پورې مربوط اشیا دي هغه ټولو کې بدلون راځي. صوفې د دې دپاره خاص جوړېږي چې هغې باندې جنسیاتي عملونه وشي. نو دا ولې کېدل؟ ځکه چې ټریډیشن نه یا د روایت نه خبره ماته شوه او خبره عقلیت ته راغلله، او عقلیت متاثره ده د چیش نه؟ د خواهش نه متاثره ده.
نو تر دې ځایه پورې موږ او تاسې دا خبره وکړله چې کله هم په یوه ټولنه کې د ځوانانو په خواهش باندې کار وشي او ځوان ته ښکته یوه شمع کېښودلی شي، بله شمع هغه ولګولی شي او دا ځوان ګرمی 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 د کوپړۍ ګرمی، نو د ده ځوان دپاره به د خپل خواهش پوره کول عین عقلیت شي. په همدې ترتیب باندې اوس موږ او تاسې په لاره باندې روان یو. زه کابل کې روان یم څو ورځې مخکې، نو د ترکي یو سیریل اوس ډېر پخوا چلېدلی په دې کابل کې، او پښتو ژبه کې هغه څه شی دی فولاد په نوم باندې ترکي یو اکټر دی هغه. نو ما ځینې ماشومان یا ځینې واړه هلکان ولیدل چې عمرونه یې دغه 14 کاله 13 کاله و. اوس نه وم بلکې یو څه وخت مخکې، څو میاشتې مخکې چې کابل کې یخ موسم و، نو ما د ځوانانو هغه لباسونه، هغه حرکات چې یو څو ځوانان ما وکتل په لاره باندې تګ، هغه لاسونه چې خلاص نیولي، نو ما ته یو ملګري وویل چې دا ته خبرې دا د چا په څېر باندې روان دی؟ ما نه وایي دا د مماتي په څېر باندې روان دی. مماتي دی څه شی دی؟ نه پوهېږم چې څوک دی. ده ویل مماتي څوک دی؟ وایي دا یو ترکي اکټر دی، سیریل دی، سیریل کې کار کوي، نو فلحاظه دی د هغې په څېر باندې روان دی. ده دا ولې زه ځان سره په دې باندې حیران شوم چې ولې ده د هغه پېښې وکړلې، د هغه په څېر باندې کار وکړي. یا مثال نن نه یو 20 کاله 15 کاله مخکې په دې پېښور او په دې سیمو کې د ویښتو جوړولو یو نوی دغه راوتی و، تیرنام په نامه باندې، چې یاره خلکو به ویښتو جوړول، د تیرنام کټ راته وکړه. بیا ورپسې په 11 کال کې چې دی ګجني کټ راته وکړه. ځوانانو به دا ویلې که نه، نیانو ته به تلل، سلیمانیانو ته به تلل چې ګجني کټ وکړه. ګجني کټ کې به څه شی و چې هغه به یې په دې سر باندې په شا باندې چېرته لکیره وهله، بلکل یعنې یوه کرښه به یې جوړوله د ده په دې سر کې. خو ولکه ولې داسې کار کوې؟ ځکه چې دا د ګجني په فلم کې، چې دا یو هندی فلم دی، په هغې کې یو اکټر دی او هغه د ګجني سټایل باندې خپل ویښته جوړ کړي دي، نو ځکه زه د ګجني دغه جوړومه. نو هلکانو به دا خبره کوله ځوانانو، یا تیرنا جوهري صاحب محترم، ستاسو आवाज ورک شو، ستاسو आवाज نه راځي. محترم جوهري صاحب که زمونږ आवाज درځي، ستاسو आवाज بند شو. زما اواز اوس صحیح شو؟ اوس ستاسو आवाज صحیح شو، ډېره مننه. صحیح ده. محترم جوهري صاحب بیرته ستاسو आवाज بند شو. ستاسو आवाज اوس نه راځي. اوس به صحیح وي انشاءالله. اوس انشاءالله الرحمن اوس صحیح دی. صحیح شو. نو اوس زموږ او ستاسې په دې ټولنو کې که تاسې چېرته د ځوانان وګورئ، نو په 100 کې 95% ځوانانو لباسونه، د هغوی عادتونه، د هغوی دا ټریډیشنز یا د هغوی دا طور طریقې دا بدلې دي د نن نه 100 کاله مخکې پښتنو ځوانانو نه. حتی په اخلاقیاتو کې که نه، پخوا به یو سړی و ډېر وفادار به، هېڅ شاعر تاسې پخوا شاعران یې راواخلئ، څونه شاعران یې تاسې وګورئ چې یو شاعر ته پکې د خپلو ملګرو نه سوي سوي لیکئ. او نن سبا چې تاسې وګورئ، حتی هغه چرسیان غریبانان هم چې د مثال په مشکلاتو کې ښکیل دي که نه، یارانو او دوستانو نه ګیلې کوي، په رکشو باندې هم شاته لیکلي، او مثال د خبرې عام خلک خو پرېږده، بې وفایي او دا ټکي دا پخوا وختونو کې نه وو. وجه دا وه چې پخوا وختونو کې د ټولو هغه اخلاقیات د مینې او محبت و، هغه ردم په خلکو کې موجود و، یو شان اخلاقیات وو. اوس وختونو کې چې دی هغه شان به نه دي. هر سړی خپل کار کې مصروفه دی، هر سړی چې دی په خپل هغې کې مصروفه دی، د کلو هغه دیرې ورځ تر بله په ختمېدو باندې دي، هغه ناستې او مجلسونه هغه په ختمېدلو باندې دي. نو دغه ټریډیشنز یا دغه کارونه یا زموږ او ستاسې د لباسونه، د ویښته، دا متاثره شوي دي. د څه شي نه متاثره شوي دي؟ په دې کې اول نمبر باندې فکټر خو ما تاسو ته ویل چې عقلیت دی.
عقلیت د چی نه متاثره ده؟ د شهوت نه، خواهش نه متاثره ده. اوس په خواهشاتو کې مختلف قسمه خواهشات دي. مثال یو خواهش ده د مشوره کېدلو، یو خواهش ده د غټوالي احساس چې زه سوپیریر یم، یا زه د نورو انسانانو نه یو څه جدا یم، یا د نورو انسانانو نه یو څه تکړه یم. یو خواهش ده مثال د خبرې یا زموږ ستاسې یو احساس دی چې زه په نورو انسانانو کې زیات غیرتي یم، یا زیات د نورو انسانانو نه یو زه زیات اکټر یم، زه زیات هیرو یم، یعنی زه د هغوی نه زیات شجاع یم. نو چې کله دوی په ټي وي کې مماتي وګوري یا په ټي وي کې فولاد علمدار خان وګوري چې هغه په دې خپل سیریال کې تر ټولو زیات ښه اکټر دی، یا تر ټولو زیات شجاع دی، یا تر ټولو زیات پاورفل او ښه نښه ویشتونکی دی، ښه شوټ یا ښه سړی ویشتونکی دی، او سترګې هم داسې داسې کوي، سترګو کونجونو کې مخوا دېخوا ګوري. نو دی داسې احساس کوي چې یاره زم که چېرته د هغه په شان کارونه وکړم نو زه به هم په دې خپله ټولنه کې څه شی شمه، په خپله ټولنه کې به د هغه په څېر باندې شم لکه څنګه چې هغه په خپل سیریل کې شوی دی. پوه شوئ تاسې؟ که چېرته یو انسان هغه میلیونري، یا لنډ مثال زه تاسو ته واخلم، دا اوس چې امارت راغی، ډېر خلک به تاسې کتلي چې هغه دا ګیره او دا پګړۍ دا په دې خاطر باندې کوي چې امارت راغی، په دې خاطر باندې نه کولی چې مثال د خبرې پخوا نه د دې سره شوق و. وجه چې څه ده؟ وجه دا ده چې زور د چا سره دی؟ د امارت سره دی. حکومت څوک د امارت دی. نو دوی غواړي چې دا خپل ځان په ټولنه کې قوي ثابتوي، ځان غیرتي ثابتوي، ځان شجاع ثابتوي، یا ځان په دې ټولنه کې د نورو انسانانو نه ستر ثابتول غواړي. نو په دې خاطر دوی د سترو خلکو اداکاري کوي تر څو دوی خپل خواهش یا خپل هغه تسکین ورسره ترلاسه کړلی شي. په دې باندې پوه شوئ که همدا نن مثال له خبرې یو داسې حکومت راغی، الله مکړه چینایان راغلل او چینایانو خپل پخواني لباسونه راواخیستل، بیا هندیان راغلل او هغوی الله مکړه مثال له خبرې ارګ کې ناستو او لنګونه اچول. نو تاسې به ډېر داسې ځوانان وګورئ چې هغوی به په لنګ کې ګرځېږي او د نورو خلکو ته به مغه داسې ښکاره کېږي چې یاره دا خو کمالداره دی. وجه چې څه ده؟ وجه دا ده چې هغه د سنټرل پاور نه یا د مرکز نه متاثره شوی دی، د قوت نه متاثره دی، او دی هم غواړي چې خپل ځان قوي ثابت کړي په خپلو ټولنه کې، په خپلو خلکو کې، په خپلو عوامو کې. نو په همدې ترتیب باندې دا ټي وي، دا فلم، دا سیریل، دا میډیا، دا رسنۍ دا د ځوانانو په اخلاقیاتو باندې څه شی کوي؟ اثر کوي. لکه مثال د خبرې اوس زه به تاسو ته یو دغه وکړم. په افغانستان کې د کرکټ مثال به واخلو. افغانستان کې سپینر بالران ډېر په دنیا کې منلی شوي خلک دي. وجه چې څه ده چې هر یو بالر راپورته کېږي هغه د راشد خان په څېر باندې بالینګ کوشش کوي. دا یو فکري بحث دی، خو زه تاسې په دې مثال په دې خاطر پوهېږم چې دا موضوع درته خلاصې تاسې ته بیا سبا ثاني. وجه چې څه ده؟ وجه دا ده چې په افغانستان کې کوم ستوري بالران دي هغه ټول سپینران دي. نو په دې خاطر را روان نسل دپاره ستوري هغه خلک دي چې هغوی سپین بالونه کوي. اگر چې ډېر خلک به چې هغه به تیز بالونه هم کولی شي، خو ستوري بالران ورته دی. نو په همدې ترتیب چې کله د یوې ټولنې ماډلز یا آیډیلز یا د ټولنې یو خاصه طبقه یا یو خاص لباس والا خلک مخکښ خلک جوړ کړی شي، نو را روانه ټولنه به د هغه په څېر باندې د هغه په څېر باندې کارونه به کوي، د هغه په څېر باندې به عادتونه کوي. همدې ترتیب باندې غرب د تیرو 1.5 سل یا د 200 کلونو راهیسې په دنیا باندې حاکم دی. په مختلفو طریقو باندې هغه په مختلفو هیوادونو باندې هغه خوله ایښې ده. چا سره اقتصادي لانجې دي، د چا په ځمکو باندې غصب کړی دی، چا په سیاستونو باندې غصب کړی دی، په مختلفو طریقو باندې. اوس د غرب ټریډیشن یا د غرب کار یا د غرب اخلاق، د هغوی خوراک، د هغوی لباس، زمونږ او ستاسې په ټولنه کې چې په احساس کمترۍ کې کم خلک مبتلا دي، د هغوی دپاره څه شی دی؟ دا یو رول ماډل دی، د هغوی دپاره دا یو لارښود دی چې زه به هم د غرب په څېر لباس وکړم، نو زه به هم د غرب په څېر باندې قوي ښکاره شم، د هغوی په څېر باندې به شجاع ښکاره شم، د هغوی په څېر باندې به مالداره ښکاره شم، متمدن به ښکاره شم، ماډرن به ښکاره شم، د هغوی په څېر باندې به پوهه ښکاره شم. بیا چې کله کوم خلک
د دوی په خلاف باندې دي چې والله لږ ګزاره کوه، څه کې ته دا کوم طرف ته روان یې، لږ خیال کوه، لږ سترګې خلاصې کړه. نو دوی ته وایي ضب بابا ته پخوانۍ زمانو کې ته د پخوا سړی، ته په عصریت باندې نه پوهېږي، لږ عصري پلانکي والله پلانکي عصري خلک دي او رشتې دپاره خلک ورلېږي. نو د ده دا ذهن چې دی یو ځوان دا ذهن دا جوړ شوی دی چې پلانکیان والله عصري دي، نو هغې ته به زه رشتې ولېږم، نو هغې ډېر قوي خلک دي، نو زه به هم ورسره قوي ثابت شمه. خو که چېرته یو سړی وي او هغه خود مختاري ولري، عقلیت یې د دین نه متاثر د اسلام نه متاثر او په خپل روایت باندې غیرت کوي، په خپل تاریخ باندې غیرت کوي، نو دی به څه شي؟ دی به کله هم بل چا پسې نه ځي، کله به هم چې د خپل لباس، خپل اخلاق، خپل هغه کوم عنعنات او روایت دي دا به کله هم نه بدلی. تر دې ځای پورې تاسې پوه شوئ انشاءالله چې ګوره په ټولنه کې دا بدلون چې راځي دا په کومو وړو وړو اساساتو یا میکانیزم به راځي. نو دغه ما تاسې ته مختصر غونتې ویلې. اول نمبر باندې په دې کې یو څیز عقلي کېدل دي، یو څیز غواړې ته عقلي کړي نو دا عقلي کولی شي. اوس په دې کې یو بل شی دی شامل دی او هغه چې دی نارملایزیشن دی. یوه ټولنه ده، هغه ټولنه کې چې مثال چا څه نه دي، لکه هغه ټولنه کې ټول پښتانه اوسېږي، د ټولو پښتنو لباسونه هم پښتو ده، حجاب او چادریانې کوي ښځې، حیاداره خلک دي، غیرتي خلک دي. که ته غواړې چې په دې ټولنه کې عصریت راولې، بدلون راولې، نو په دې کې به ته یو سټپ یا یو کار کې هغې ته نارملایزیشن وایي. نارملایزیشن معنا چې شی عادي کول، د خلکو عادي کول. اوس مثال د خبرې په دې ټولنه کې یو کس راپورته شو او هغه ډېر بې حیا انسان دی، ډېر داسې بې غیرته انسان دی او هغه لباس هم صحیح نه کوي او هغه عادات او اطوار یې هم صحیح نه دي او اخلاق یې هم سم نه دي، خپله کور ودانه باندې هم پابندي نه کوي، هغې لباسونه هم صحیح نه دي. نو دا سړی به په دې ټولنه کې بې غیرته مشهوري. خو که چېرته همدا سړی مسلسل د بیرون نه تمویل شي، یو بهرنۍ مؤسسه راغله ورته چې مړه ځه کویس خبره نشته دی او هغه بهرنۍ مؤسسه دا سړی راغواړي، اروپا ته هم راغواړي، په کینیډا کې هم ورته اجلاسونه برابروي، ډالر یې ورته ورکوي، پروازونه هم ورته برابروي او دا احساس ورته ورکوي چې دا ټول تا د دې دپاره کېږي چې ته د خپلې ټولنې د روایت په خلاف باندې د عصریت دپاره یو ډېر ستر مبارز یې، یو ډېر واریر یې، یو ډېر تکړه جنګیالی او ته یو ډېر روڼ اند دی یا روشن فکری. نو په دې خاطر باندې تا سره دا ټولې مرستې کېږي یا دا ټول پروازونه او دا کنفرانسونه او دا کتاب به ولیکي، چټیات به ولیکي، هغه به چې دی په اکسفورډ پبلیکیشنز باندې یا په کیمبریج پبلیکیشنز باندې به دوی چاپ کړي، خپرندویو ادارو باندې میلیونونو کتابچې، میلیونونو نسخې به چې دی په ټوله دنیا کې وویشي، په سی ان ان به دې راولي، په بي بي سي باندې به ته به د ځان نه خبر نه یې چې خدای پاکه دا څه حساب دی او په نتیجه کې به چې دی تا به دونه مشهوره کړي چې د حد نه زیات. نو ته به څه کوې؟ ته به په دې خپله ټولنه کې په څه شي باندې ودرېږې؟ په دې خپلو بې غیرتیو به ودرېږې. نو چې کله ته یو خواته خپل خواهشات وګورې چې ماشاءالله خواهشات هم پوره کېږي د غرب له لورې او د مؤسساتو له لورې او د بیروني خلکو له لورې، او بله خوا نو سبا چې دی ته به په همدې الله مه کړه تاسې نه یادوم، خو لکه یو عام مثال کوم، یو سړی به هغه به په دې خپله بې غیرتۍ باندې ولاړي، سبا بل سبا کال دوه پس به چې دی د ده دا خواهشات، د ده دا شهوات، د ده دا بېغیرتي دې نه به یو ځوان دوه ځوانه نوره متاثر شي، ورپسې به یو د 3 ځوانان نوره متاثر شي، ورپسې به یو 3-4 ځوانان نوره متاثر شي. هغه به په څه خاطر باندې متاثره کېږي؟ اوس یو سړي چې دا څیز منلی دا بېغیرتي منلې ده، هغه خو د پیسو په خاطر باندې، هغه چې دی د مؤسساتو په خاطر باندې، هغه چې دی د خواهشاتو په خاطر باندې منلې ده چې هغه ته پکې ډېر غټ امتیازات ورکولی کېږي. خو دا نور خلک چې مني دی په څه خاطر باندې مني؟ نو دی په دې خاطر باندې مني چې دوی ته به په بېغیرتۍ کې خوند ښکاره کېږي چې یاره په بېغیرتۍ کې څه دی؟ خوند دی. او دا چې کوم خلک پرده کوي، یو حجاب کوي، یو حیاداري مړه ورک کدي کې دا ښایست پټي، دا خو قید دی، قفس دی، بوجۍ ده او فلانکی دی او ډنګری دی، نو دې ته به دا غیر عقلي شی ښکاره کېږي. نو په دې ترتیب باندې که چېرته د یو بېغیرته رامنه نه که یا دا یو بېغیرته خلکو د کلي نه ونه شړه، نو ورو ورو به دا بېغیرتي معقوله کېږي. او بېغیرتي چې معقوله کېږي د دې یو سړي تر شا خو به مؤسسات او غرب ولاړي، خو دا نورو خلکو تر شا به خواهشات ولاړي
هغوی ته به دا عین د خواهش مطابق کار کیږي. نو په دې ترتیب باندې په ټولنه کې به دا بېغیرتي نارملایز کیږي، عامي کیږي به، عادي کیږي به. که ته یو څیز غواړې چې په ټولنه کې حاکم کې، هغه به عادي کي خلکو ته. مثال د خبرې پېښور دی، اصلا لنډ مثال، واضحه مثال یې در کوم، تاسو به دومره پوه شئ چې عجیب. همجنس پرستي زموږ ستاسو په دې ټولنو کې او په پېښور کې او په افغانستان کې او په پښتنو ټولنو کې ډېر بد شی دی. بد شی دی، بالکل بد شی دی. نېشنل پارټۍ یا عوامي نېشنل پارټي چې دا یو تنظیم دی د نېشنلیانو، پښتانه دي. دوی خپل په دې کمیټه کې، په دې بورډ کې یو شی مقرر کړی دی، د هغه نوم دی ډاکټر مهرب اعوان. ډاکټر مهرب اعوان دا چې شی دی، دا مخنث دی، اجلا دی. دا د کوم ځای دی؟ یاره دا خو د پښتونخوا نه دی. پښتو ویلی شي، نشي ویلی. نو ولې مختص کړی دی؟ بس مختص کړی دی. دا د ظالم بچی اچوي ډاکټر مهرب اعوان. تاسو به شاید چې نه لیدلی، یا کوم خلک چې رسنۍ تعقیبوي هغوی به لیدلی. دا چې دی هر تقریر کې ودرېږي وایي چې یاره دا اجراتوب دا یو قانوني شی دی، دا یو رشنل شی دی. یاره اجلاګان څه وکړي؟ اجلاګان مظلومه خلک دي، دا دي دا دي دا دي. یو څیز بل ویکټم کارت دا به یاد ساتئ. دې باره کې درته اوس یو خبره کومه. اوس دا د ظالم بچی په سپیکر ته چې ودرېږي، یاره د اجلاګانتوب خو عادي شی دی. نو اوس چې یو سړی مثال د خبرې، هغه الله تعالی ورته بدن پوره ورکړی او هغه په زور ځان په اجلاګانو کې شمار کړي، او بیا رفته رفته چې دی هغه د نورو سړو سره یا د نورو نارینو سره اړیکه نیسي، د هغې سره جنسي تعلقات قایموي، نو دا به په ټولنه کې هم جنس پرستي زیاتوي او که نه زیاتوي به یې که نه. نو مهرب اعوان باندې په اوله کې ډېر اعتراضات کېدل چې دا خو اجرا دی او دا مخنث دی او دا دی او دا دی. خو چې کله هغه په دې ټولنه کې لږ پاتې شو، نو اوس ورسره نیم نېشنلیانو نه زیات ومنلې ده. په هماغه نېشنل پارټۍ کې ډېر عجیب یعنی علمي خلک هم شته دی. لکه مثال د خبرې مولانا خانزیب ډېر پوهه سړی دی، په تاریخ باندې ډېر پوهه لري. خو په هماغه نېشنل پارټۍ کې مهرب اعوان هم دی چې دا نه پښتون دی او نه صحیح مرد دی او نه ښځه ده، ځان ته منځګړی شی وایي او پښتو باندې هم نه پوهېږي. خو بیا هم دوی ورته ویلیو ورکړه، دوی ورته حیثیت ورکړ. نو په دې ترتیب باندې پښتنو ټولنو کې د هم جنس پرستی یا هم جنس کېدل دا نارملایز کیږي، عادي کیږي. لکه مثال له خبرې په کابل کې یو مؤسسه یو چا سره یو مؤسسه کې کار کوو پخوا د جمهوریت په وختونو کې، مور سره خبرې وکړلې. ما ته په دې کابل کې اته جنکۍ لس جنکۍ به چې داسې روان وي په دې بازارونو کې، داسې عجیب لباس به یې کړی، د ټولو خلکو به ورته کتل. ما ته وایي آیا دا چا کول؟ مال نازو ته نه یم خبر. نو ما ته د مؤسسې نوم هم واخیسته او پیسې هم راته یادې کړې چې دونه پیسې به یې ورکولې، په دې ترتیب باندې به دا کار کوو. نو ما ته ذهن ته بالکل دا خبر راغله چې دا کار یې ولې کوو؟ په دې خاطر چې دا لباس یا د دې ښځو داسې ګرځېدل په دې بازار کې خلکو ته وښایي، دا نارملایز کي، خلک ورسره عادي کي. تر دې ځایه پورې پوه شوئ چې کله روایت نه یو څیز ماتېږي، ټریډیشن یو شی ماتېږي او عصري کېږي، جدیدیت طرف ته ځي، نو هغه کړنې به ټولې یو خو موږ ویل چې عقلي کېږي به، د خواهش مطابق کېږي به او نارملایز کېږي به، عادي کېږي به، چې تر څو پورې خلک په هغې باندې راواوړي، روږدي شي، خلکو ته یو عادي خبره ښکاره شي. یا مثال له خبرې د دې تر څنګ ډېر د شی نه دي. اوس په مثال په پېښور کې یا مثال په کابل کې، الله مکړه الله دې موږ د دې دغه نه وساتي، یو سړی د شرابخانه جوړه کړله، حکومت ته پیسې ورکړلې. اوس مثال یو عادي خبره کوم زه، حکومت کې ځینې خلکو ته پیسې ورکړلې، هغوی ورسره دا خبره درکړه، سبا مظاهرې روزي، بل سبا مظاهرې روزي، بل سبا مظاهرې روزي. خو که چېرته دا سړی لږ مقاومت وکړي، دا شرابخانه به څه شي؟ دا شرابخانه به په دې ټولنه کې عامه شي، نارملایز به شي. دویم سړی چې کله شرابخانه جوړوي، نو هغه به بیا د دې تکلیفونو سره نه مخ کېږي، هغه به بیا د دومره مزاحمت سره د دومره مظاهرو سره نه مخ کېږي، او نه به خلک دومره زر راپاڅېږي د هغه په خلاف باندې. وجه خلک وایي چې بس مړه یو جوړه شوې ده، قصاص یې هم خرابه شوې ده، نو نور پرې څه کوې؟ هر سړی به په خپل کار کې مصروف وي، بله به جوړېږي. یو وخت به داسې راځي چې هر دویم دریم کور کې به شرابي خلکو دپاره به عامي. پوه شوئ تاسې؟ نو نارملایزیشن یا عادي کېدل د ټولنو د بدلون دپاره یو طریقه ده. یو بله طریقه ده ویکټم کارډ.
دا انګلیسي لفظ دی، یو اصطلاح ده. وکټم کارت چې ته وایي، لکه مثال زه تاسو ته مثال درکم. یو سړی دی غل دی او هغه په یو کور باندې ووختو، کورواله ګیر ک وې ډبو ځمکې ته راویسته، پکې ته راویسته، ښې وډبو سپلی خمړه بس جارو یې مور پسې راواخیسته. اخره کې چې دی دا سړی کینی او د خلکو ته وایي چې راوله زه ډېر غریب یم، د غربت نه مې د غلا کوله، ګینې زه خو ډېر ښه سړی یم، ډېر رسېدلی سړی یم. او بس دا تېره هفته مې چې دی یو شپږ مریدان هم په پلنکي کلي کې وو او زه ډېر داسې پاکه جامه مې ده. او څو ورځې مخکې راته یو هندو 2 نظره کتلي وو، هغه هم مسلمان شوی دی. خو دا غلا مې په دې خاطر شروع کړه چې یاره زه د لوږې نه مړ کېدم، که ما غلا نه وی کړه نو زه به نه مړ کېدم. پوه شوې، که ما غلا نه وی کړی نو زه به مړ کېدم، نو ځکه مې غلا وکړه، نو ځکه بس په دې خاطر مې وکړه، ګینې زه نو ډېر ښه سړی یم. دې ته وکټم کارډ وایي، چې کله یو انسان په خپل ځان کې مجرم هم وي او هغه خپل ځان مظلوم ثابتولو کوښښ کوي، د خپل ځان دفاع کوي. زمونږ او ستاسې په ټولنو کې څنګه چل کېږي؟ په افغانستان کې خو اوس دا شی نه کېږي، په دې خاطر باندې چې حکومت بندیزونه لګولي دي الحمدلله، په ځینې امورو کې ډېر دغه دی. په پاکستان کې څنګه چل کېږي؟ یا د منټو په لیکنو کې تاسې وګورئ، سعادت منټو یو لیکوال، یو ادیب تېر شوی دی. هغه څه کوي؟ لکه مثال یو مضمون لیکلی دی د ټنډه ګوشت په نوم باندې، یخه غوښه. هغه وایي چې یاره دا فاحشه ښځه نه ده، دا ډېر عادي شی دی، دا مجبوره ده، دا په ټولنه کې تر ټولو پاکه ښځه ده، دا صادقه ښځه ده. په دې خاطر باندې چې دا په دې ټولنو کې سوال نه کوي، په ټولنه کې محتاجي نه کوي، خپل کار سره کاري، وفاداره ده خپلو بچو ته، خپل کور ته، هغې دپاره نان نفقه پیدا کوي. دا خو چې دا کم سړي ورسره الیاذ بالله زناګانې کوي، الله دې موږ وساتي، دا کم سړي چې زناګانې کوي دا د ټولنې بدترین خلک دي. ګینې دا خو ډېره مظلومه ده. یا مثال د خبرې د اجلاګان دي که نه، په مختلفو هیوادونو کې د دې د حقوقو په باره کې اوس $50,000 چې دی بایډن صاحب، بایډن شریف لیږلي وو خیبر پښتونخوا ته، بایډن خان، بایډن خټک. نو د $50,000 ته ولې لکه پېښور ته لیږي؟ چا ته دې لیږلي؟ اجلاګانو ته لیږلي. وجه څه شی ده؟ چې دا د ټولنې مظلومه طبقه ده. نو دا مظلومیت دوی د چی سره وتړه؟ د مجرم سره وتړه. هر هغه مجرم چې هغه د غربي ټولنې دپاره محبوب دی، هغه دوی مظلوم کړ، وکټم کارډ استعمال کړ، چې تر څو دوی باندې زړه وسوځېږي او دوی ته څه شی دی؟ دوی نارمل شي په ټولنه کې، خلک قبول کړي چې یاره دا کوم خلک دا غلط کارونه کوي، بې حیا کارونه کوي، دغه کارونه کوي، دا د ټولنې څه شی؟ دا د ټولنې مظلومه طبقه. بیا د دې دپاره چې دوی مختلف قسمه پروپاګنډې هم کوي، د فلمونو نه هم کار اخلي، دوی چې د مختلف قسمه راډیوګانو نه هم کار اخلي، ټي وي نه هم کار اخلي، چې تر څو پورې دا ټولنه مظلومه ثابته کړي. وکټم کارډ استعمالوي دوی. نو دا هم د دوی یوه طریقه ده. جدیدیت یا ماډرنیزم چې دی په دین باندې هم اثر کړی دی. دین باندې څنګه اثر کړی دی؟ په دین کې یو نوې طبقه جوړه کړه. چونکې په دین کې ځینې داسې خلکو چې هغوی دیني علوم ویل، ملایانو، هغوی لاړل درسونه ویلې جامعاتو کې، چا په ازهر کې ویلې، چا په علیګړ کې ویلې، چا په نورو جامعاتو کې ویلې. نو دوی د خپل ځان دپاره معیارونه جوړ کړل د عقلیت یا ریشنلټي، چې یاره که چېرته زه عقیده ولرمه نو دا به داسې کمزورې غوندې خبرې، نو فلهذا ما ته په کار ده چې زه د عقیده ریشنلایز کړم، د عقیده عقلاني کړم. چې کله مې عقیده عقلاني کړله نو د هغې نه بعد به زه کولی شم چې دا به نورو خلکو ته ورسوم، زما خپل عقل به مومني، نو فلهذا زه به په دې کې په ټولنه کې ممتاز ښکاره شمه. نو دې فکر، دې سوچ یو اثر وکړ او هغه دا دی چې د احادیثو نه انکار رامنځته شو. هر هغه حدیث چې هغه د قرآن سره برابري یا د عقل سره برابري نو دا به صحیح وي. هر هغه حدیث چې هغه د عقل سره برابر نه، یاره څنګه ومنمه؟ یاره بس مړه څه وکړمه؟ لنډ جواب درته دا درکړي، نشي کولی، نه مني. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دوی د ځان دپاره عقلیت مهم کړی دی د عقیدت نه. اوس عقیده موږ او تاسې ته راپاتې ده د چا نه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، د اصحابو نه، د سلف صالحینو نه، د ائمه کرامو نه، محدثینو نه.
نو چې کله یو انسان خپل عقلیت ته زیاته ترجیح ورکړي د عقیدت په نسبت باندې، نو هغه به څه شی کوي؟ هغه به بیا حدیثو کې هغه حدیث مني چې عقل به کار کوي، عقل به پې رسیږي، او هغه حدیث به نه مني چې د پې عقل نه رسیږي، اگر که هغه حدیث صحیح ولې نه. نو په دې خاطر باندې په مسلمانانو کې د متجددینو په نامه باندې یا عصریونو په نامه باندې، چې دا عصریین دي یا عصری یا روشن فکر ملایان دي یا رونان دي ملایان دي، نو دغه فکر په اسلامي ټولنو کې راپورته شو، او نتیجه څه شو؟ نتیجه د احادیثو نه انکار شو، نتیجه بس په هر ځای کې دین په ساينس باندې ثابته وه. که یو سیز یو قرآني آیات په ساينس باندې ثابتېږي، عقیده پې زیاته جوړېږي، زیاته زړه قبلوي. او که یو سیز هغه که هر څونه صحیح وي، که رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي، یا یو آیات وي خو چې ساینسي ثبوت ورته دی پیدا نه کړي، د ده بیا په هغې باندې شک راپورته کېږي، چېرې تا به څنګه یاره تا به بس نه څه به پکې ووایو. نو دلته بیا هغه عقل مدرګي حال دا چې دې ته نه ګوري چې و د الله بنده دا قرآن دی، معجزه ده، د دې په حقانیت باندې زرګونو دلایل دي، صحیح ثابت کتاب دی، یو خالق له لورې راغلی دی، هغه خالق دا کائنات پیدا کړی دی. دغه معجزه کول یا دا کار کول تا دپاره سخت دي، د کائناتو د خالق دپاره خو سخت نه دي که نه. اله د اله کولی شي چې سپوږمۍ د یو نبي په اشاره باندې په دوه ټوټو باندې ماته کړي. هغه د سپوږمیو په څېر باندې میلیاردونو سپوږمۍ یو کائناتونه جوړ کړي دي، هغه کهکشانونه جوړ کړي دي، هغه دپاره د سپوږمۍ ماتول څه شی دي؟ هېڅ هم نه دي. نو ته د هغه خالق قوت ته وګوره، هغه خالق ته وګوره چې هغه خالق نه یو صحیح ثابت پیغمبر موږ او تاسې ته راغلی دی، او هغه صحیح ثابت پیغمبر بیا موږ او تاسې ته یو خبر را رسولې ده، یا یو معجزه په هغه خپل وخت کې خلکو ته ښکاره کړې ده. د هغې نه بعد چې دی هغه موږ او تاسې ته خبر را رسېدلې ده، موږ او تاسې ولې بیا په دې ځای کې عقیدې ته ترجیح نه ورکوو؟ کوم ثبوت موږ او تاسې سره دا ده چې موږ او تاسې بیا عقیده، یا یوازې د خپل عقلیت منل یا د خپل عقل باندې اکتفا کول، آیا واقعا دا ښه شی دی او که نه دی؟ د دې ځینې جهتونه ښه دي، یو حده پورې په عقل باندې اکتفا کول ښه ده، خو یو حد نه زیات چې شي عقل باندې اکتفا کول نقصان کوي. وجه څه شی ده؟ لکه مثال له خبرې یو امریکایي سیاستدانو چې کله هغه ته وویلی شول چې تا د جاپان باندې ولې دا بم واچو، یا جاپان هیروشیما باندې ناګاساکي هیروشیما باندې اټم بم تاسې واچو، هلته خو په میلیونونو انسان ووژل. نو ده ورته ویل چې نه، موږ د جنګ یا د بم اچولی دی دا موږ عین عقلي کار کړی دی. وجه څه شی ده؟ وجه دا ده چې دې سره موږ د ټول جنګ جهاني ختم کړ. نو هغه دپاره څه شی دی؟ دا بم استعمالول عین عقلي دي، میلیونونو انسانان عین عقلي دي. یا مثال له خبرې یو سړی دی او هغه چې دی سود کاروبار کوي، سودي کار کوي، نو هغه دپاره به چې دی او سود نه فایده دی ترلاسه کوي، نو هغه دپاره به دا سودي کار کول عین عقلي شی وي، ځکه چې دا به د خواهشات هم برابر وي، د ذهن به مني، د مفادات به مني. نو آیا دغه عقل چې دا متاثره کیږي د خواهشاتو نه، دغه عقل چې دا متاثره کیږي د مفاداتو نه، دغه عقل چې دا متاثره کیږي د حالاتو نه، مفتي منیر شاکر صاحب ټول عمر چې دی هغه یو سره جنګ وکړه او بل سره جنګ وکړه، په خپلو کلو کې بدماشۍ وکړه، یو نظمکه غصب کړه بل نظمکه غصب کړه، بله ورځ په اسلام آباد کې تله د هلته کوم سیاسي تنظیم سره ناست دی. وجه څه شی ده؟ وجه دا ده چې سیاسي تنظیم سره ناسته کې د ده شهرت زیاتېږي، بس داسې لاړ شه بریتونه شخ شخته وکړه، یو ټک ټاکر ورسره ولاړي که نه، یو دغه یو ویډیو ژوندی اوسېږي، مشره بله ګلونه دې په زړه کړل، څه شی یو نعت یې ورسره پرېښی، کله ورسره ترکي موزیک پرېښی، کله ورسره یو بل شی پرېښی، نو په دې باندې دی مشهوره کېږي. چې مشهوره کېږي پې، نو ده د خپل عقلیت بدل که. د ټول عمر جنګونه کړي دي، دی په ځوانۍ کې دونه ورانو د شیعګانو د جلوس به چې تېرېده، د خپلې مدرسې درېیم چت ته به وخاته، کمبلو ته به یې اور واچو، زړې کمبلې به ورسره وي، نو هغه د اور کمبلې به یې ښکته په شیعګانو باندې راغورځولې، دی دونه زړورو، جنګونه به یې کول یا به یې نور دغه کول. خو چې دلته د ده عقلیت متاثره شو د شهرت نه، نو ده بالکل د یو داسې تنظیم ته ورغی چې هغه تنظیم بالکل په جنګ باندې یقین نه لري، هغه نان وایلنس تنظیم دی. یعنی د ده د فکر د عقل واوښته، چېرته واوښته؟ نان وایلنس طرف ته واوښته، په داسې خلکو کې ځان شمار کړ
چې هغه خلک وایي چې یاره دا جنګ او دا بدماشي او دا تیزې خبرې دا بالکل پرېږدئ، دا بالکل پرېږدئ، دې نه هېڅ نه جوړېږي. نو دوی د خپل عقلیت بدل کړ. ولې بدل کړ؟ ځکه چې په زوړ عقلیت کې د فایده نه وه، په نوي عقلیت کې د شهرت فایده ده، د خلکو را جمع کولو چې دا خلک ځان پسې راواړئ. نو د عقل متاثره شو د چی شي نه؟ د مفاداتو نه. نو په دې خاطر باندې نصوص سره عقلانی چلن کول چې ټول جوړیږي په همدې ترتیب باندې جوړیږي. د دې بنیاد اوله کې مستشرقینو کې خود او بیا ورپسې ځکه چې مستشرق چې د هغه په نبی باندې یقین نه لري، ایمان نه لري، چې کله په نبی یقین نه لري نو د هغه په معجزه باندې به یقین ولري، هغه په عقایدو باندې به یقین ولري. نو خامخا به هغه په خپل کتاب کې د خبره ذکر کوي چې هغه د عقایدو خلاف وي، هغه د معجزاتو خلاف وي. نو فلهذا دلته چې زمونږ استاد په ټولنو کې کم د ځان ته عصریون یا متجددین وایي یا ماډرن وایي یا روشن فکر یا رونان دی وایي، نو دوی چې د هغوی نه متاثره شي چې یاره د مستشرق خبره خو زیاته عقلي ده، او دا خبره چې زه په کتاب کې ولیکم او یا زه په تقریر کې وکم نو کېدای شي د ساینسي فکر والا یا د ساینسي نظر والا خلک ما نه ډېر متاثره شي. نو چې کله هغوی ما نه ډېر متاثره شي نو زه به هغوی کې ډېر زیات مشهوره شم، زه به په هغوی کې ډېر پرمختللی شم. نو فلهذا دی هم چې شي عصریت والا شي. یا مثال له خبرې ځینې اهل علمو دا غلطي کړې ده، دا منهج جوړ کړو چې هغوی به د قرآن کریم هر آیات ته ساینسي دلیل کاته. د هغوی نیتونه پاک وو، موږ د هغوی په نیتونو باندې اعتراض نه کوو، د هغوی نیتونه بېشکه پاک وو، خو هغوی په دې نیت باندې ویل چې زه به د دین دفاع وکړم. ما هم دا غلطي شوې وه چې په هر څیز دپاره به ما ساینسي دلیل کته، خو د دې وروسته چې کله انسان مطالعه وکړي یا انسان چې نور حالات وګوري نو هغه بیا پوه شي چې په دې ځای کې زه صحیح وم که غلط وم، خپلې غلطۍ انسان ته واضحه کېږي. نو چې کومو خلکو به د قرآن کریم هر آیات د ساینس نه ثابته، هر یو شیز ته ساینسي ثبوت وګوره، هر حدیث ته ساینسي ثبوت ګوره، هر دغه ته ساینسي ثبوت، ساینس، نو د دې نتیجه چې شه راوځي؟ نتیجه دا راوځي چې را روان نسل کې به اهل علم یا داعیان هر هغه سیز باندې زیاته عقیده چې ساینسي ثبوت ولري او هر هغه سیز باندې به کمه عقیده پاتې کېږي چې هغه ساینسي ثبوت ونه لري. اوس د معجزاتو ساینسي ثبوت نشته دی، ځکه معجزه راغلې د همدې دپاره ده چې عقل عاجز کړي، معجز عاجز کوونکی چې عقل عاجزه کړي. نو ساینس خو چې رفتار کوي، مزل کوي، عین عقل مطابق کوي. نو چې کله دا عین یو معجزه عقلي نه وي، عقل باندې ثابتول ناممکن وي، نو په دې کې به د ځوانانو نظر یا د ځوانانو ذهن چې دی هغه به چېرته ځي؟ هغه به تخریب طرف ته ځي. نو د ځوانانو ذهن به مکمل څه شی کېږي؟ میټیریالیسټک کېږي، مادي کېږي به. نو د ماډرنیزم یا د عصریت دریم عنصر چې دی هغه میټیریالیزم دی، مادیت دی، چې ذهن به شي اعتقاداتونه به اوړي مادیت طرف ته به ځي، عقایدونه به اوړي مادیت طرف ته. لکه څنګه چې اګسټ کومټې وایي که نه، اګسټ کومټې 3 حالتونه ذکر کوي. یو د وهمونو، چېرې پخوا وختونو کې به وهمونه ډېر زیات و، مایتالوجیز به یا به د یونانیانو دا قصې یا دا به یو ریشنل دور، ریزن، ایج اف ریزن یا د عقلیت دور. نو اګسټ کومټې وایي چې موږ په دې وختونو کې د عقلیت په دور کې یو. نو ما بنیادی ډول باندې 3 خبرې وکړلې، 4 خبرې مې وکړلې. اول نمبر باندې عصریت، ماډرنیزم چې شته وایي چې د روایتي فکر، روایتي عنعناتو، روایتي خوښو، چویسز، روایتي دین، مذهب نه راکټ کېدل او په نوي اساساتو باندې ودرول. نوي اساسات څو دانې دي؟ ریشنلایزیشن، عقلیت، خواهش، سټیسفیکشن او میټیریالیزم، مادیت. نو په همدې 3 ترتیبونو باندې دا زمونږ استاد چې دا ټولنې چې شی کېږي دا تغییر کېږي او دا عصریت طرف ته ځي. او په همدې 3 اصولو باندې یعنې داسې نه ده چې دا څیزونه ریشنل شول، عقلي شول نو دا صحیح هم دي، نه. اوس لکه مثال د خبرې اخلاقیات دي. اخلاقیات یو سړی دی او هغه مري، هغه مړ کېږي، او بل سړی دی مخامخ هغه هم مړ کېږي. یا مثال د خبرې یو ماشوم دی هغه مړ کېږي، یو غټ سړی دی هغه مړ کېږي. اوس دې دواړو ته د یو ګیلاس اوبو ضرورت دی او اوبه دي یو ګیلاس، یا یو بوتل وینه ده یا یو ډراپ وینه ده.
نو که چیرته ته ماشوم ته ورکې سړی مړ کېږي او که سړي ته ورکې ماشوم مړ کېږي. په دې کې کوم یو عقلي ده چاته باید ورکړلی شي؟ یا مثال د خبرې د زمونږ استاد جنسیات دي، خواهشات دي، د دې تعیین به په څنګه ترتیب باندې کېږي؟ د عقل پر اساس به کېږي. ښه نو که ما د عقل پر اساس باندې ومنله، ټولنې د عقل پر اساس باندې ومنله، نو د ټولنې راتلونکی چې کوم نقصاندeh دی یا نقصانات د ټولنې ته اوړي، آیا هغه به هم عقلي وي او که نه هغه به غیر عقلي وي؟ لکه مثال د خبرې په اروپا کې د واده دا رواج ختم شو، کمیدلو باندې د ډیر زوال په طرف باندې روان دی. بوی فرند او ګرل فرند سیستم روان دی. ابراهیم لینکن یو قول ما کته دغه په کتاب کې مالوستی و چې هغه وایي زمونږ استاد د ټولنې د پر روانو وختونو کې مشکلاتو طرف ته روانې دي، خاندانونو تباه کېدلو طرف ته روانې دي، خانداني سیستم خانداني نظام ختمېدلو طرف ته روان دی. صحیح ده. اوس چې دا ټولنې چې دا جنسیت د خپل ځان لپاره ټاکلی دی، د جنسي خواهشات یا د جنسي چوایسز، چیرې باید زه دغه طریقې باندې خوند واخلم او دا طریقې باندې خوند اخیستل عین عقلي شی دی، نو فلهذا زه خپل عقل استعمالوم او زه ځان ته ډېر عاقله وایم او په دې ترتیب باندې ځم. خو که چیرته پر روانو وختونو کې زما د دې عقلیت نقصانات ښکاره شول، د عقلیت نقصانات ټولنې ته راووتل، نو دا به عقلي که غیر عقلي؟ که چیرته څوک وایي چې نه دا نقصانات به غیر عقلي، نو چې نقصانات غیر عقلي دي، نو په اوله کې چې د شروع کوله نو هغه په کوم اساس باندې بیا عقلي شول؟ پوه شوي او که پوه نه شوي؟ ګوره زه بیا ورته دا خبره وکړم، په بل مثال کې به درته وړاندې کړم. یو سړی د سود ورکوي، سود دته د سود ورکول عین عقلي شی په دې ښکاره کېږي چې په دې کې زما فایده د مفاد دی. د سود ورکړ، دته په څیر باندې یو لس اتنور را پیدا شول، هغوی هم سود ورکول شروع کړل. په ټولنه کې فقر زیات شو، غربت زیات شو، ځکه چې سود سره په ټولنه کې کلاس رامنځته کېږي. کلاس معنا ده د طبقې رامنځته کېږي، یو طرف ته مالداره کېږي او بل طرف ته غریبه کېږي. اوس چې کله د سړي 20 کاله پس ولیدل چې دا ټولنه یکسر غربت طرف ته لاړله، او غربت چې ټولنې ته راشي ټولنه نقصاني کېږي، ټولنه کې انډسټریالایزیشن کمیږي، په ټولنه کې مشکلات راځي، په ټولنه کې مختلف قسم اقتصادي مشکلات سره خلک مخ کېږي. نو اوس د ده لپاره د سود عقلي دی او که نه د دې سود نه پس راتلونکي نتایج عقلي دي؟ که چیرته نتایج غیر عقلي وي، د عقل مخالف وي، ځکه عقل خو دا وایي چې باید ټولنه مالداره شي، نو چې ټولنه غریبه شو دا خو د عقل خلاف شو. نو د شروع کړی و په عقلیت باندې، اختتام یې وشو په څه شي باندې؟ په غیر معقولیت باندې، ایرریشنلټي باندې د اختتام وشو. نو په دې اساس باندې د جدیدیت ابتدا چې وشوله دا په عقلیت باندې وشوله، ریشنلټي باندې وشوله. خو کله چې د دې اختتام کېده نو هغه په غیر عقلیت باندې وشو، په تاوانونو باندې وشو، په مشکلاتو باندې وشو. او انسان یو ځل بیا دې ته مجبور شو چې یاره د عقیده چې کومه وکه اوله کې په عقلیت باندې نه وه پوره، یا زما عقل نشو ور رسېدلی، خو د هغې نتایج یا اختتام عین عقلي دی، ټولنو ته فایده کوي. نو اوس په دې دواړو کې کوم یو ښه شو؟ یو سیز دی په سر کې عقل لري، بیخي عقلي نه دی، را روان زرګونو کاله سلګونو کاله د هغه غیر عقلي دی، نقصان کوي ټولنې ته. یو سیز دی هغه په سر کې زمونږ عقل نه ور رسېږي، خو را روانو زرګونو کلونو دپاره هغه مفید دی. کوم یو عقلي دی پرې کې؟ کوم یو زیات انسانیت دپاره بهتره دی؟ نو په دې خاطر زما د دې نقطې نه مراد دا دی چې ضروري نه ده چې هر یو جدیدیت یا هر یو ماډرنیزم د عقلي او هغه د ټولنې لپاره فایدهمن هم وي، او چې یو شی عقلي شو نو هغه ښه شو. نه، دا عین ممکن ده چې یو شی د عقلي وي خو ښه نه وي. زما د دې پوینټ ثابتولو هدف هم دا و چې تاسو ته صرف او صرف دغه ثابته کړمه. نو په دې ترتیب باندې زموږ استاد چې د ټولنې چې پرمختګ کوي، مخ په وړاندې ځي، نو هغه 3 فکټورونه خو ما تاسو ته مخکې ذکر کړل. خو که دا په عقلیت باندې ځي، معنا دا نه ده چې دا په صحیح باندې ځي. نو فلهذا موږ او تاسې بالا اخر دې ته مجبوره کېږو چې دین ته واوړو، دین ته سترګې واړو. دا په دې اروپا کې چې دا انډریو ټیټ دی او دا غټ خلک دي او دا نوي خلک او پروفیسران چې متاثره کېږي، دا لیوني نه دي، نه دا د محمد اسد په نوم باندې یا مریم جمیله په نامه باندې یا ډېر غټ مفکرین چې تر شوي دي په اسلامي نړۍ کې، چې هغوی اول عیسیان او بیا وروسته مسلمانان شول، دا لیوني نه وو. د هغوی کتابونه تاسې وګورئ، دماغ به دې ورته کار پرېږدي. دا وجه څه شی وه؟
وجه دا و چې دوی په جدیدیت کې یا په عصریت یا په ماډرنیزم کې ښکېل ول، خو چې کله د ماډرنیزم نقصانات ولیدل نو بیا ویل چې او دا خو موږ ډېر غلط طرف ته راغلي وو. نو په همدې ترتیب باندې یورګن هیبرماس وایي چې دا یو ستر فلسفي تیر شوی د تېرې نړۍ او تقریبا چې دا اخیری هوښیارترین فلسفي دی یورګن هیبرماس چې ماډرنیټي از ډیډ بټ ډامیننٹ، یعنی دا جدیدیت یا د عصریت دا مړ دی، ختم دی، قوت ختم دی، خلک یې تباه کړل، خو بیا هم په خلکو باندې حاکم دی. تر دې ځایه پورې زموږ او ستاسې دا خبرې وي که چېرته د چې کوم ورونو اعتراضات وي کوم ورونو سوالات وي یو څو دقیقې به دا سوالات راواخلو بیا به په همدې ترتیب باندې الله پاماني وکړو. که ما نه کومه خبره شوي ما کوشش کوو چې دا درس دا لږ مزاحي غوندې او لږ داسې لایټ یا نرم وي چې تر څو تاسې پې بور نشئ یا مو زړه تنګ نشي او همداراز تاسې پې پوه شئ. دا ټولې خبرې چې ما تاسو ته وکړلې دا د ټولنو د بدلون په باره کې او دا چې که تاسو ته د فلسفي په انداز باندې ووایم نو شاید چې دومره فایده نه وي، نو ځکه ما ډېر په اسان انداز باندې دا خبرې وکړلې. نو کوم ورونو که سوالات وي هغه محترم سیف الرحمن ورور دا راپورته کړی. الله پاک دې ستاسو په علم کې برکت واچوي استاد، ډیر واضح او فصیح درس مو محترم حدید محمد صاحب تاسو خپله پوښتنه مطرح کړئ استاد نه مایک مو خلاص کړئ. یو بل ملګری راواخلئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اسامه جوهري او ټول ورونه او خوندې چې دلته دي الله عزوجل دې په علم او په حدید محمد صاحب ستاسو اواز ډیر ټیټ دی، که کولی شئ خپل اواز لږ لوړ کړئ. اوس ان شاء الله صحیح شو؟ اوس صحیح شو. صحیح دی خو ډیر ټیټ دی. صحیح شو. ټول ته سلامونه ورسیږي علی الخصوص جناب اسامه جوهري او نورو دوستانو ته. زموږ پوښتنه په دې ده چې دلته بعضې ممالک موجود دي لکه ایران، ترکیه او نور مملکتونه چې دوی خپل موډ د لباس مطلق واگذار کلا هغو تیف د جامعه ته چې یعنی د مشخصه توګه وایي دریشي د دوی لباس دی فعلا او مشهور هم دی په جامعه کې او د اپډیټ په حالت کې هم دی هر ورځ نوي نوي ماډلونه ترې وباسي چې دا نوع لباس تاسو ته بهتره معلومه ده چې معدن هغه کسان چې په معدن کې کار کوله د زغال سنگ او هغو اختراع کړه. ولی بعضې مملکتونه دي لکه هند، افغانستان، عربي مملکتونه چې دوی بعض مناطقو کې حتی چین، تاجکستان دوی د خپل موډ یعنی چینج نه کړه. سترترین عامل په دې کې څه واقع کېدای شي چې موږ خپل فرهنګ وساتله؟ آیا موږ ته غربیانو لاسرسی نه و؟ مثلا که موږ هند وګورو خو ډېر موده زیات د انګلستان څه ورته وایي استعمار و. هذا القیاس په افغانستان کې لکه امان الله خان په وخت کې غوښتل چې افغانستان کې بعضې تغییرات راولي، لباس تغییر که افکار لکه چې په ترکیه کې تطبیق کړل. آیا سترترین عامل څه کېدلی شي؟ دغه مشخصه توګه دغه سوال که ځواب شي. السلام علیکم. نور څه خاصه موضوع محترم الله دې ستاسې په عمر کې برکت واچوي. کومې ټولنې چې غرب سره نږدې دي په رسنیز لحاظ باندې، په اخلاقي لحاظ باندې، سفري لحاظ باندې، په هغه ټولنو باندې د غرب زیات اثر یا زیات تاثیر کیږي. لکه مثال د خبرې یو ټولنه ده په کابل کې مثال ځوانان اوسېږي، کابل سره خوا کې جفت ولایتونه دي، لوګر د پغمان د نور ولایتونه دي. هغه ټولنو ته لاړ شه ځوانان وګوره بیا د کابل ځوانان وګوره، د دې دواړو په منځ کې به توپیر وي، لباسونو کې به توپیر وي. کابل کې به ځوانان بیا په دې کابل کې منطقي دي چې کم زیات مالدار ځوانان دي د هغوی خواهشات او د هغوی خواړه د هغوی لباسونه به یو شی وي. یا مثال په پېښور کې حیات آباد ته لاړ شه،
چې کوم ځوانان زیات نت سره، رسنیو سره، غربي میډیا سره، فلمونو سره، سیریالونو سره یا د غرب ته په سفرونو سره غرب ته نږدې وي، هغه ټولنو باندې زیات اثر کیږي. کومو ټولنو ته چې زیات نه وي را رسېدلی لباسونه یا میډیا یا رسنۍ یا دغه یا منګولیا ته لاړ شه، مثال رسنۍ په هغه کچه باندې زیات نه وي رسېدلي، یا د نورستان طرفونو ته لاړ شه، نو هلته چې کله تاسې لباسونه وګورئ، د خلکو خوراکونه، د خلکو خبرې وګورئ، نو هغوی څه شی دی؟ هغوی خپل کلتور نه دی پرېښی. اوس په ترکیه کې کمالیزم راغلی و. کمالیزم څنګه؟ نن نه 110 کاله، 115 کاله، 116 کاله مخکې کمال اتاتورک د ترکي د ماډرن کولو هغه اخیري میخ د په ترکیه باندې ټک وهلی ده. ښه، ترکیه د 1809 نه د قلاتساري د امریکن پانتون نه چې په قلاتساري کې جوړه کړې وه، د هغې نه وروسته د ترکیې ماډرنیزم باندې د ترکیې په سیکولر کولو کار شروع شو، او چې 100 کاله 110 کاله تېرېدل، نو ترکیه څه شوې وه؟ سیکولر شوې وه. 100 کالو وخت اخیستلی شوی و. نو چې کله سیکولر شوه، نو دومره حده پورې سیکولر یو، خو هغه اروپا ته نږدې ده، نیمه اروپا ده که نه ترکیه. او بله خبره دا ده چې د اروپا هغه فکر په هغه باندې حاکم شو، نو هغه ټولنه ډېره بدله شوه. نو کومې ټولنې چې زیاتې د غرب سره وصل دي، اوس چین دی. چینایان اکثره تاسې وګورئ خپل تهذیب ته نه دي ژمن. د چینایانو لباسونه تاسې وګورئ، هغه ټول اکثره په غربي لباسونو کې. اوس دا د چین چې اوس کوم لباس چین اکثره چینایان پتلون اچوي، دا غربیان، دا د چینایانو هغه خپل روایتي لباس نه دی. یا ترکان چې کوم لباس اچوي، هغه روایتي لباس نه دی. نو کومې ټولنې چې زیات غرب سره وصل دي په رسنیز لحاظ باندې، په سفري لحاظ باندې، یا داسې تحریکونه په هغې ټولنو کې راغلي دي چې هغه لیبرل غربي سیکولر تحریکونه دي، نو هغه ټولنې زیاتې تللي دي غرب طرف ته. او کومې ټولنې چې کمې دي، یا مثال د خبرې تاسې د افغانستان امان الله خان صاحب په باره کې خبره وکړله، هغه د اروپا د تګ نه مخکې یو شی و، یو شان و، دغه فکر هم یو شان و، لباس او دغه یعنی هغه عنعنات یعنی کافي دغه. خو میر محمد غبار دی، که میر محمد غبار د افغانستان در مسیر تاریخ په هغې کې دا خبره کوي، 6 نمبر صفحه ده، 209 ده که 201 نمبر صفحه ده، چې کله هغه سفر وکړ اروپا ته، 7 میاشتې سفر وکړ، نو د هغه په پریارټیز کې، د هغه په سوچ کې، فکر کې بدلون راغی. حتی د کابل په دروازو باندې ولیکل چې حجابداره ښځه او بې پتلونه سړی دلته مه راځي. دا خبره زه نه کوم، دا غبار کوي. غبار خپله یو لیبرل فکر والا انسان ده، یا صدیق فرهنګ لیبرل فکر لري خپله، یعنې دا داسې نه ده چې اسلامي فکر دی او ملا دی ځکه د امان الله خان په خلاف خبره کړې. نه، هغه خپله میر محمد غبار هغه خپله چې دی لیبرل فکر دی، خو هغه په دې خبرې اعتراف کوي. نو وجه چې شوه، چې وجه دا وه چې کله امان الله خان 7 میاشتې 8 میاشتې هلته تېرې کړلې، 6 میاشتې 7 میاشتې، نو د هغه فکر متاثره شو. نو کومې ټولنې چې فکرن یا د رسنیز لحاظ سره یا د سفري لحاظ سره غرب سره نږدې، نو هغه ټولنې چې دی هغه د غرب نه زیات متاثره کیږي. د هغوی په لباس کې دغه امان الله خان چې دی په دنیوي لحاظ سره یا په اقتصادي لحاظ سره ځینې برنامې هم لرلې چې هغه ډېرې مثبتې وي، ښې وي، اقتصادي برنامې وي، کارخانو دپاره کم کار یا نور دغه. خو خلک ترېنه په دې یو څیز باندې ناراضه وو چې ته لږ په دې څیزونو کې دغه وکړه. حتی دی چې د کمال اتاتورک سره میلاو شو، لویس ډوپري په نوم باندې یو لیکوال دی، نانسي ډوپري میړه ده. نانسي ډوپري یو افغاني الاصل امریکایي ښځه ده، افغاني الاصله ده، چې هغې د فیمینزم دپاره ډېر ستر کار کړی دی په لسګونو، په لسیزو باندې. د هغې خاوند دی لویس ډوپري، هغه یو کتاب لیکلی دی افغانستان. په دې کتاب کې دی دا خبره کوي چې کمال اتاتورک امان الله خان ته وویل چې والکه ته لږ ګزاره کوه، دا ته څه کوې؟ ما سره خو فوځي طاقت دی، قوت دی راسره، ځکه زه په دې خپل هېواد کې ریفورمونه راولم، ریفارمیشن راولم. ته که چېرته دغه شیان یو دم عملي کړي په افغانستان کې، دا خلک در پسې راپورته کېږي. نو دا خبره لویس ډوپري په خپل کتاب کې لیکلې ده. المهم زموږ ستاسې دا بحث چې دا په دې باندې دی چې کومې ټولنې زیات دغه نږدې غرب ته زیات متاثره کېږي. د بل چا سوال راواخلئ. سلام دین محمد صاحب، تاسو خپل پوښتنه وکړئ، مایک مو هم خلاص کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جوړ اوسئ استاد محترم، خدای دې تاسو جوړ اوسئ.
ما لنډه پوښتنه په دې وه خدای وکړي چې پوښتنه صحیح ورسمو یعنې دغه که هر فکر ده یا هر تهذیب ده چې کله راځي دا یو پروفایل یا یو شخصیت نه منشأ شي آیا داسې یو اساس مثبت سړی هغه شخصیت شناسي وکړی سي یو پروفایل شناسي وپېژني ځکه که اوس یو زه صرف وایم لکه زمونږ یو نوم به یې نه اخلم صحیح نوم یې نه راځي چې غلط یې نه کړم زمونږ یو شاعر د پښتون په دې جرمنۍ کې اوسېږي نو هغه مخکې ډېر ښه شعرونه ویلي دي وطن بارکدار نن وختو کې شعرونه یې راځي چې هغه د اسلام او د حدیث انکار کې ظاهره کېږي بعضې ځوانانو که هغه د پښتو ژبې په اساس باندې ډېر مشهوره ده نو د هغه نن دغه د حدیث ضد خبرې هم ډېری ځوانانو ته قابل قبول ګرځېدلي دي یعنې هغه پروفایل اول جوړ سو بیا د هغې خبرې اثرګذاري سوه دغسې هم که موږ تهذیب راخلو یا یو فرهنګ راخلو چې په یو جامه کې هغه پروفایل جوړونکی یا پروفایل چې په هغه جامه کې جوړېږي هغه که وپېژنو یا لاره د پېژندو د هغه پروفایل په ابتدا کې که دغه ته موږ ته یو څه مشوره یا لار راوښودي محترم ورور آرنلډ ټایمبي یو لیکوال دی آرنلډ ټایمبي او هغه تقریبا د غرب د تاریخ یا د ټولنو تاریخ لیکلی دی سوشیالوجي کې یا په عمرانیاتو کې په ټولنپوهنه کې ډېره پوهه لري او ډېر ښه مورخ دی هغه یو خبره کوي په خپل کتاب کې چې هر تهذیب یا هر سیولایزیشن چې شروع کیږي هغه د خاصو وګړو نه شروع کیږي یو کس وي 2 نفره 3 نفره د دې نه شروع کیږي بیا دا چې دا خپل شاګردان پیدا کوي بیا دا مړه کیږي د دې شاګردان د دفاع کول شروع کړي ټاینبي دې ته د میمیس نوم ورکوي میمیس یا میمیس ورته وایي چې دا هغه خلک وي چې دوی د تهذیبونو بنیادونه کیدي که چېرته موږ او تاسې غواړو چې دغسې د غربي تهذیب بنیادونه یا د سیکولر فکر بنیادونه کیدو بنیادونه کې خوستونکې وبخئ د بنیادونو کې خوستونکې مخالفت وکړو نو د دې لپاره بهترینه لاره د فکر مخالفت ده اوس لکه مثال به خبرې په افغانستان کې سیکولرزم ته چې چا کار کړی دی که موږ هغه پسې هر څونه کنځو کو هغه کافر و هغه مسلمان و هغه مثال د خبرې غربي تهذیب کو دا کو مردار او فلانکې او ډنګری او ډېرې کنځاوي کو نو دا چې شکې دا اسلامي فکر ته دا فایده نه کوي وجه چې شي دا وجه دا چې موږ تاسې هغه د فکر اساسات خلکو ته نه دي ورپېژندلي هغه اصلي فکر موږ تاسې نه دی مات کړی نو په نتیجه کې به څه شی کېږي په نتیجه کې چې موږ چا پسې کنځا کو به درې دی وایو نو د هغه فکر والا خلک به موږ ته کنځا کوي ورو به هغوی نور هم زیاتېږي نور به هم زیاتېږي نور که چېرته موږ تاسې د یو فکر مخالفت وکړو او په عقلي او دینی اساساتو باندې یا په اسلامي بنیادونو باندې نو نتیجه کې به څه شی وشي نتیجه کې به هغه خلک چې هغوی د غربي فکر دپاره بنیادونه ایښي دي هغه به په خودکار ډول باندې غیر مؤثره ثابت شي خودکار ډول باندې اټومیټیکلی به چې دی هغه د خلکو په نظرونو کې چېرې واقعا هغه خو هېڅ هم نه دي کړي په همدې ترتیب باندې زموږ او ستاسې په ټولنه کې د اسلامي فکر دپاره ډېر کم کار شوی دی ته ماته د کمونیزم په خلاف باندې 11 کتابونه نشي ښودلی 15 کتابونه چې 100 لکه انسانان په موږ او تاسې په شهادت رسولی شو خو د هماغه فکر په خلاف باندې 15 کتابه موږ او تاسې نشو لیدلی د امریکا چې په د تېرو 10 کالو کې کوم ظلمونه کوم لانجې کوم مشکلات 15 داسې مورخین نه دي راپورته شوي چې هغوی د هره ورځ د واقعات لیکلي نه هغه هیر دي بس بي بي سي کې راغلل بي بي سي کې لاړل فیسبوک کې راغلل فیسبوک کې لاړل خبره ختمه دا زموږ او ستاسې نیمګړتیا ده امریکایان چې هغوی په پوستو کې اوسېدل پوستې په افغانستان مختلفو ځایونو کې یو فایر به مثال له خبرې د ښي طرف نه وشو یا به د پوستې خوا ته به یو موټر تیر شو هغه موټر به مثال یو ټکر کړ یو بل شو نو هغوی به هره پوسته کې یو رایټر درلوده په دې خاطر چې د هر بیس کې به چې څه واقعات راتل هغه به ټول دوی ډاکومنټ کول دا به لیکل چې تر څو دا پاتې شي بیا به د هغوی نه هغې واقعات راخیستله خبرې به ترې راخیستلې هغې نه به بیا یو تاریخي ریفرنس جوړو نو دوی په دې ترتیب باندې دا کار کوي په افغانستان کې چې دا څه جنګونه شوي دا اکثر هغوی په ریټن لیکلي شکل کې وړي دي زموږ او ستاسې په ټولنو کې که د امان الله خان نه واخله تر نن تاریخه پورې وګورو زموږ او ستاسې د دیني طبقې فکري کار په نشت باندې حساب دی اوس د افغانستان د تاریخ چې چا لیکلی دی نو په تاریخ کې پرسپیکټیو یو دی ټول اکثره که موږ او تاسې وګورو که ابراهیم عطایي صاحب دی
که صدیق فرهنګ دی، که غبار دی، که نور دي، دا ټول په یو ټریک باندې را روان دي چې دوی خاص فکر درلوده. یا مثال له خبرې لیبرل فکر نه متاثره خلک وو، اسلامي فکر نه متاثره مورخین به تاسې په نشت باندې حساب کړئ. اوس د دوی په کتابونو کې چې ته ټکی راخلې، ملایان راپاڅېدل، ملایانو مخالفت وکړه، ملایانو داسې وکړل، ملایانو هغسې وکړل، یو ډله راپاڅېده، یو ډله ملایانو فلانکې وکړل. نو چې کله یو څوک د روان نسل تاریخ لولي، نو دته به دا ملا د ټولنې یو بوج، یو داسې ټولنه چې هغه د په هر چیز کې کار لري، هغه د په نه کارونو کې کار لري، هغه د په هر ځای کې مخالفت کوي، نو داسې یو شی به ورته معرفي کېږي. نتیجه به څه شي؟ نتیجه به دا وي چې د روانې ټولنې چې کوم ذهن به جوړېږي، نو هغه به مکمل دی. اوس که چېرته یو څوک، یو مورخ راپاڅېږي او هغه دا ولیکي چې یاره په فلانکي ځای کې علما راپاڅېدل، هغه مناظره وکړه، بحث یې وکړه، یا حکومت یو پیشنهاد وړاندې کړ او په هغې کې دوی خپل دا عقلي دلایل وړاندې کړل، د حالاتو مطابق، دغه وخت مطابق، د ټولنې مطابق، نو حکومت چې دی بیا دا خلک وځپل، یا مثال له خبرې دی جیل ته واچول، یا مثال دوی ته څه جواب ورنکړ. نو اوس که چېرته تاریخ یو عالم یا یو فکري مبارز ولیکي او په حقیقت باندې بنا ولیکي، نو را روان نسل په ذهن کې به د ملا نقشه هغه نه جوړېږي چې کوم یو سیکولر مورخ جوړه کړي. نو تاسې په دې خبره باندې پوه شوئ. یو اساسات میمیاسي به موږ او تاسې هغې ته کنځا کولو باندې موږ او تاسې کله هم دغه فکر نشو ختمولی، چې تر څو پورې موږ او تاسې د هغه د فکر په مخالف عقلي، فکري، علمي دلایل تر څو نه راوړي، هغه به ورسره په خپله په خودکار ډول باندې به هغه ډیکوډ کېږي. په کنځاګانو باندې داسې انقلابي فکر یا داسې ریفارمسټ فکرونه نه ختمیږي. دویم نمبر باندې چې تر څو پورې موږ او تاسې د فکر تاریخ نه یې لیکلی، نو موږ او تاسې کله هم نشو کولی چې را روانو نسلونو دپاره فکرا صحیح او سالم کار وکړلی شو. نو دغه دوه مشورې وې زما. مننه خیر استاد. محترم العلاوي صاحب، تاسو خپل مایک خلاص کړئ، خپل سوال مو وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ډیر زیات قدردان استاد اسامه جوهري صاحب ته، بیا د السلام علیکم. مجموعې ټولو ملګرو ته ګران قدر استاده، الله دې ستاسو عمر کې برکت واچوي، الله پاک دې ستاسو دا سایه په خپل دربار کې قبول کړي. سوال دا دی چې نقصانات د ماډرنیزم څه دي؟ نقصانات خو یقینا شته دي، او که د دې د ختمولو دپاره اوس موږ مسلمانان آیا د عقلي دلایلو څخه کار واخلو او که د نقلي دلایلو څخه کار واخلو؟ ځکه پرون هم په دې ګروپ کې یو خور وه، هغه وی چې باید په هر څه کې د دیني مسایل یا دیني دلایل را مخې ته نشي، باید موږ د نورو څیزونو نه چې د استفاده وکړو او دا وکړو او هغه وکړو. نو په دې وجه باندې دا سوال هم دی چې د دغه څیز د منځه وړلو دپاره یا د هر باطل نظریې د منځه وړلو دپاره آیا موږ فقط د عقلي دلایلو کار واخلو او که د نقلي دلایلو کار واخلو؟ که د عقلي نه اخلو او که د نقلي نه اخلو، اصل به په دې کې څه وي؟ جزاکم الله خیرا. محترم ورور، الله دې خیر و برکت درکړي. همیشه دپاره چې کله معیارونه ټاکلی کېږي د یوې ټولنې دپاره، نو باید موږ او تاسې معیارونو ته وګورو. ښه، دغه نقطه باندې ځان پوه کړئ. تاسو دا ټول ورونه چې دا کوم اورېدونکي دا ټول باید تاسې ځان پوه کړئ. معیارونه ټاکلی کېږي، د عقل دپاره معیار ټاکلی کېږي، د دین دپاره معیار ټاکلی کېږي. چې کله دا دواړه متاثره شي، نو بیا به څه شي؟ بیا به مشکلات راځي. لکه مثال د خبرې، زه تاسو ته یو مثال درکړم. حیات الحیوان یو کتاب دی، ډېر ښه کتاب دی. په هغې کې ځینې دیني مسلې راغلي دي او ځینې پکې دنیوي مسلې بیان شوي دي. یا شیخ طنطاوي دی یا نور داسې اهل علم دي چې په دا تېرو وختونو کې تېر شوي دي، د دنیا اړوندې خبرې کړي دي. اوس د دین اړوند موږ ته دین ویلی دي چې تاسې دا قرآن کریم دی، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي، یا دا د سلف و صالحینو ائمه کرام و محدثینو خبرې اقوال دي، ټول موږ او تاسو ته واضحه دي د دین په باره کې. اوس که چېرته زه دا دیني خبرې په عقیدوي شکل باندې راخلم او په دې باندې عمل کومه، کار کومه، نو دا عین مثبت اثر کوي، مثبت مفید تمامیږي. خو که چېرته زه په ځینې داسې کتابونه دي چې هغې کې دیني مسایل هم دي او ځینې اهل علمو په هغې کې دنیوي خبرې هم کړي، لکه حیات الحیوان چې په هغې کې ځینې دنیوي خبرې شوي دي چې هغه په اوس وختونو کې غیر صحیح دي، یا هغه دي چې هغه صحت نه لري، په اوس وختونو کې ناممکن دي.
نو که چیرته زه دې ټولو خبرو ته د دین په شکل کې وګورم او دا هر ځای کې بیانوم او هر چا ته لګیا یم او سره د دې چې هغه دا چې کومې دنیوي خبرې دي هغه د اوسنۍ دنیا خلاف دي د حالاتو خلاف دي نو دا نقصان کوي صحیح ده که نه اوس وختونو کې ځینې اهل علم دي چې هغې نه دغه مشکل کې واقع دي یا دغسې خطا ترېنه کېږي نور ښه علم لري ښه پوهه لري خو په دې ځای کې دغه یو مشکل کې خطا کېږي نو دا وجه چې شي وجه دا چې موږ او تاسې د دین هغه اصل فهم یا پوره کامل دین موږ او تاسې جدا نه کړی شو د دنیویت نه او هغه د دنیوي او مفاهیمو نه نو هغه ټول موږ او تاسې په یو دین کې شمار کړو نو خلکو کې څه شی راشي په خلکو کې داسې عجیب عجیبې نادرې خبرې مشهورې شي چې والا فلان کې پیر صاحب د سمندر د پاسه ګرځېده نو اوس دا خبره موږ ته نه قرآن کریم کې بیان شوې ده نه د رسول الله وسلم په حدیثو کې بیان شوې ده نه د علماو په اقوالو کې موږ تاسو ته بیانه شوې ده نو بیا دغه څیز د اوسني احوالو خلاف دی نو موږ تاسو څنګه د دین په نوم باندې ومنو په همدې ترتیب باندې ټول دین رد کول یوازې په عقلیت باندې کار کول د هم د ټولنې لپاره ضرري دی لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل چې یو څیز به هغه به په اوله کې عقلي نتایج به غیر عقلي نتایج به تباه کوونکي نو د دې دواړو ترمنځ د تعادل ثابت ساتلو لپاره مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسې د دین مسایل د دین په حیث باندې ومنو په هغوی باندې باور ولرو په هغوی باندې عقیده ولرو په هغوی باندې ایمان ولرو او هغه خبرې چې هغه زموږ او ستاسې د نورو دنیوي احوالو سره اړیکه لري هغه موږ او تاسې په حیث د دنیوي احوالو ومنو د هغې په څیر باندې تعامل ورسره وکړو نو په دغه ترتیب باندې موږ او تاسې کولی شو چې په مخ په وړاندې لاړ شو یو دویمه دا ده چې د عقلي معیارونو خبره موږ او تاسې ته وکړه چې تر څو پورې موږ او تاسې د ځوانانو په ذهنونو کې دا خبره وانه چې ځوانان په دې باندې پوه نه کړو چې دا دین دی دا دنیا ده یا مثال د خبرې دا عقل دی دا د عقل حدود دي چې عقل موږ او تاسې ته په ډېرو څیزونو کې لکه عقل موږ او تاسې ته په سیاست کې کامله رهبري نشي راکولی موږ تاسې دین ته اړ یو چې باید موږ دین د سیاست سره یو ځای وساتو تر څو پورې چې موږ تاسې خلکو ته د عقل معیارونه د عقل حدود د عقل د استعمالولو طریقې کار ونه ښایو نو هغې پورې زموږ ستاسې ټول عقلي دلایل نقصان کوي یا فایده به کوي خو ډېر کمه فایده کوي زموږ ستاسې عقلي دلایل په هغه سطحه باندې بیا مفید نه تمامېږي نو چې کله د خلکو د عقلونو د ذهنیتونو د ایډیالوژي معیار موږ تاسې متعین کو خلکو ته لکه څنګه چې غرب کړه دی غرب خلکو ته وایي چې عقیده مکمل پرېږدئ یوازې هغه شی چې هغه مادیت دی یوازې هغه شی چې هغه عقلانیت دی یوازې هغه شی چې هغه سنسیبل محسوس کېدونکی دی هغه څیزونو باندې بیلیف ولرئ یقین ولرئ نو اوس هغه د خلکو معیار جوړ کړو د عقل نو چې خلکو معیار جوړ شو نو خلک لګیا دي درګر ته چې په هغې معیار باندې هر شی تلي نو دقسې به موږ او تاسې هم معیار جوړو د خلکو د عقلونو چې ګوره چې دین کې کومه خبره راغلې د هغه صحیح ده هغه صحیح ده هغه په عقلي دلیلونو صحیح هغه په نفس باندې باید موږ او تاسې عقلاني چلند ونه کړو هغې سره موږ تاسې د خپلو خواهشاتو د خپلو عقلونو مطابق چلند ونه کړو نو چې کله د عقل خبر راشي دنیوي خبر راشي چې هغه د عقل سره تعلق لري باید موږ تاسې هغې سره دینی چلند ونه کړو هغه دین ونه ګڼو نو که چېرته موږ او تاسې په دې کې کامیاب شو چې د خلکو د ځوانانو عقلیتونه او معیارونه جوړ کړو نو موږ او تاسې به کولی شو چې په ټولنه باندې ښه کار وکړو ان شاء الله الرحمن شعلاوي صاحب خپل ځواب اخیستی وي محترم نصیب الله محب زاده صاحب تاسو خپل مایک خلاص کړی او پوښتنه مو وکړئ محب زاده صاحب ستاسو اواز نه راځي مایک مو هم خلاص دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد محترم الله دې روغ او آباد لره وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راځي اواز الله مو راوله زما الله دې خوشاله را آباد وسه زما د سپلان ډول یو پښتنه وا ده کومې نقطې په نظر کې ونیسو تر څو موږ د خپل کلتور د برتیو څخه وساتو تر څو پورې په ځوانانو کې احساس کمتري کنه نو تر هغه وخته پورې ځوانان په دغه څیزونو باندې مجبور دي چې هغه
هغه به غر پسې ځي. یو دویمه خبره دا ده چې کله هم د ځوانانو ته د خپل کلتور اهمیت وروښودلی شي، هغه کلتور نه چې کوم مثال د خبرې په پېښور کې نشنلیان خلکو ته وړاندې کوي چې توپ ته دغه ته که نه لکه ایمل ولي خان لګیا وي ورځ چې ډم څه انسان نه دی، نو ډم هم د دې ټولې نه دغه دی او دا دی او دا دی دا خبرې کول. ما ځان سره ویلې مل داسې خو بیا پوډریم انسان دی. په همدې ترتیب باندې چرس الله خان هم انساني، په دې دغه باندې هر مجرم انساني، په همدې ترتیب باندې یو قاتل هم انسان. نو آیا هغه ټول به په دې ټولنه کې انټیګریټ کوي یا به په دې ټولنه کې ځان سره مساوي بلې؟ نو یو خو کلتور دی چې هغوی دغه کړی دی، یو هغه کلتور دی چې موږ او تاسې ته دین را معرفي کړی دی چې هغه لباسونه ستا حیاداره دي، بېشکه چې ته هر څنګه لباس کې خو باید چې حیا پکې پټی دا پټی دا پټی. نو چې کله تر څو پورې موږ او تاسې په خپله ټولنه کې خپل شناخت ته اهمیت نه وي ورکړی او په خپله ټولنه کې موږ او تاسې غربي شناخت ته کمتري نه وي ورکړي، موږ او تاسې نشو کولی چې خپله ټولنه بدله کړو. لکه مثال یو پلار باید خپل زوی په ذهن کې دا خبره واچوي چې زویه ته کوم طرف ته ځې، ستا دا لباس ستا دا شکل که دا چېرته په خپلو عنعناتو په خپل تمدن یا په خپل کلتور باندې برابري، نو دا د یو غیرت خبره ده، د عزت خبره ده، دا یو خودداري خبره ده، زهد خبره ده، یعنې ته سټرانګ یې قوي. نو چې کله دغه احساس موږ او تاسې په مسجد کې یو عالم خپلو مقتدیانو ته ورنه کړي، یو خطیب په منبر باندې ورنه کړي، یو پلار یې خپلو بچو ته ورنه کړي، په مکتب کې یو استاد خپلو شاګردانو ته ورنه کړي، نو تر هغې وخته پورې بس موږ او تاسې دا ټولنې په احساس کمتري کې مبتلا دوی ته بس خپل ځان په غربیت باندې ډېر پوهه ښکاره کېږي. نو دا یو ټولنیز پوهاوي ته اړتیا لري چې دا ټولنې په خپل حال باندې په خپل تمدن باندې په خپلو عنعناتو باندې په خپل روایاتو باندې برقرار وساتي، او دا د خوددارۍ چې ګوره غرب خپل عنعنات نه بدلوي بلکې په خلکو یې مني، نو زه ولې غرب عنعنات په خپل ځان باندې ومنمه؟ دغه خودداري دغه زهد دا چې تر څو پورې موږ او تاسې په دې ټولنه کې عامه نه کړو نو داسې مشکله ده. نو دغه نقطې باندې کار کولو ته ډېره اړتیا ده چې خلکو ته د دین په باره کې او د خپل فکر او کلتور په باره کې پوهاوی ورکړی شي. انشاءالله الرحمن محب زاده صاحب خپل ځواب اخیستی. محترم فیصل عمر صاحب تاسو خپل مایک خلاص کړئ او خپل سوال مو مطرح کړئ. فیصل عمر صاحب. محب الله محبت صاحب تاسو کولی شئ خپل سوال ووایئ او مایک مو خلاص کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول اوریدونکو ته او استاد محترم اسامه جوهري ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. یوه لنډه پوښتنه کوم، هغه ده چې اوسنی انټرنیټ یا اوسنی دا کوم میډیا برخه چې ده چې تر ډیره پورې زموږ فکرونو د مشوش کولو یا زموږ د فکري مډرنیزم د پاره کار روان دی، یا مثال انټرنیټ چې تر ډیره پورې زموږ لباسونه اړولي دي، یعنی زموږ د فکر د پراخولو د پاره د مډرنیزم کولو د پاره ډیر لارې چارې په کار اچولې دي. څنګه کولی شو له همدې دغه انټرنیټ سره خپله مبارزه وکړو، یا داسې کومې لارې چارې شته چې موږ د دغو چې زموږ د ټولنې لپاره بد معرفي کېږي، زموږ د ټولنې بد څیزونه راسپړي، په هغې پر وړاندې ودرېږو. مننه. محترم ورور الله دې جزای خیر درکړي. په میډیا باندې یا په رسنیو باندې چې دا کار کېږي دا قصدي ډول باندې کېږي. ما یو څو ورځې مخکې یو راپور لوسته د میډیا په باره کې، د رسنیو په باره کې، او د دې نه مخکې ما یو راپور لوسته د دغه په باره کې، د الجزیرې یو راپور و، خو دواړو راپورونو کې دا خبره ذکر شوې وه چې په انسټاګرام باندې یا په دې فیسبوک باندې دا ریلز چې دي، دا وړې وړې ویډیوګانې، دا ولې اکثره داسې فحاشي ویډیوګانې راځي؟ د دې وجه څه شی ده؟ یعنې څوک یې غواړي نه چې دا راشي، څوک نه غواړي چې دا راشي، خو بیا هم مخې مخې ته راځي. نو هغوی وایي چې دوی د سافټ پورن یا د نرمه فحاشي خورولو دپاره دوی کار کوي تر څو دوی خپل لیدونکي خپل کارکوونکي زیات کړي.
رسنۍ داسې یو حالت ته رسېدلي دي چې دوی مسلسل د فایدې نه زیات نقصانات کوي. یو وخت و چې فایده یې کوله، بیا یې نقصانات هم لږ لږ راښکاره کېدل، فایده به یې کمېدله، نقصان یې زیاتېده. خو یو وخت به داسې راشي چې د رسنیو نه به خلک نفرت کول شروع کړي. نن نه 20 کاله 15 کاله مخکې چې په بي بي سي، CNN یا په نورو چینلونو باندې د خلکو کوم عقیده او کوم فکر او کوم نظر و، اوس د هغې تقریبا چې مخالف نظر جوړ شوی. خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دا ماس میډیا دا یو غلامه میډیا ده، یا دا نقصانات، یا مثال له خبرې ده د فلسطین په قضیه کې خلک پوه شول کافي حده پورې. نو میډیا خو خپل هغه اضرار او نقصانات او خپل اصلي څېره ورځ تر بله راښکاره کوي. خو د دې ترڅنګ یو خدای چې زموږ او ستاسې ورونو ته، مبارزینو ته، ملګرو ته پکار ده چې څونه حده پورې کوشش کولی شي چې هغوی دیني نشریات وکړلی شي، اسلامي نشریات وکړلی شي، او په همدې ترتیب باندې کوشش وکړي څنګه چې غرب هر چا پورې خپل اواز رسوي، تر هر کوره پورې. باید موږ او تاسې هم خپل اواز تر هر کوره پورې ورسوو، د لیکنو په شکل کې، د ریډیو په شکل کې، د رسنیو په شکل کې، رسالو په شکل کې، اخبارونو شکل کې، چې تر څو موږ او تاسې یو څه ناڅه ذهنیت سازي وکړلی شو، یا یو څه ناڅه دا مسله را کنټرول کړلی شو. نو امید ده چې ستاسې سوال جواب شوي، که نه وي شوی بیا هم راته ووایئ. او وخت هم تقریبا چې زیاتو شو، 2 ساعته تقریبا مکمل کېدلو والا دي، او ډېر ورونه دلته ځینې ورونه غواړي چې سوال هم وکړي. زه هم لږ مریض غوندې یم، دعاګانې راته کوئ. کومو ورونو، ملګرو، دوستانو چې په دې درس کې شرکت وکړ، د چا کوم اعتراض وي، کوم مشکل وي، کوم سوال وي، هغه مانه په همدې ټلګرام کې هم کولی شئ. او زه کومه غیر مناسبه خبره مې کړې وي د هغه بخښنه غواړم. او محترم زموږ چې کوم کوربه او سیف الرحمن صاحب، تاسو ته د الله تعالی اجر درکړي چې دا ټول سپیس مو کنټرول کړ. په الله باندې مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو د چې اسامه جوهري صاحب هم ناروغ و، هم وخت ډېر وشو، نو کوم دوستان چې پوښتنې لري هغه کولی شي په شخصي کې ورسره رابطه وکړي، خپل سوال ورنه وکړي، انشاءالله الرحمن جواب به یې واخلي. نور ټولو دوستانو ته ښه وخت او ښه شپه. نو خدای پاک دې ستاسو حفاظت وکړي، الله پاک دې تاسو ته اجرونه درکړي. دعاګانې کوئ. السلام علیکم ورحمت الله.